د تاریخي بحثونو د کوټې ګډونوالو ته ټولو ته ښه راغلاست وایم. زموږ دغه لړۍ هر هفته د چهارشنبې په ورځ په 4 بجو خو امکان ولري د څنګهروال صاحب په هغه باندې چې یو ساعت مخکې کو په 3 بجو د واشنگټن ډي سي او د لندن کې چې 9 بجې کېږي او د استرالیا 8 بجې د سهار کېږي. په دې وخت باندې موږ د څنګهروال صاحب سره تاریخي بحثونه لرو. تاریخي بحثونه مو د سردار داود خان نه را شروع کړي دي، همداسې سلسله پورته ځو. نن موږ بحث لرو په اعلی حضرت محمد ظاهر شاه بابا باندې. د دې دوره څیړو. استاد نومړی استاد خپل تفسیره لري که په یو ساعت کې شو که یو ساعت لاس دقیقې هر څومره وخت ونیوله. دغه نه وروسته بیا د ګډونوالو پوښتنې اخلو. نو ټولو ته ښه راغلاست وایي. استاد محترم مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. له ټولو درنو دوستانو نه د زړه له تله مننه کوم. دا د تیر په څیر دا ځل موږ غواړو چې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ او د هغه د واک او ځواک په تړاو باندې خبرې وکړو. لومړی غواړم چې په لنډه توګه هغه تاسې درنو دوستانو ته در وپېژنم. د په خپله په یوه رسانه کې وویلې چې د ما د ژوند ډېره بده او ترخه خاطره هغه وه چې د ما پلار د ما په وړاندې ووژل شو او له ویشتلو وروسته یوه شېبه یې وروسته ساه ورکړه. نو دا د ده د ژوند ترخه خاطره وه. نو او د یو شمېر څېړونکي انګیري چې په دغه مهال باندې دی د 15 کالو و، خو نظرونه ویشلي دي. ډېر څېړونکي بیا دا خبره نه مني. هغوی دي وایي چې نه په دغه وخت کې دی 19 کلن و، ځینې وایي چې 18 کلن و. خو هره خبره چې وه. خو که چېرته موږ دا ومنو چې دی د اکتوبر په 15 نیټې په 1914 کال زیږ د کال البته چې د 1293 د لیک د کال سره برابر دی، نو که چېرته په دغه مهال دی زیږېدلی وي نو موږ ویلی سو چې دی په دغه وخت کې 19 کلن و. او هغه مهال د هغه په وخت کې د تاسې پوهېږئ چې اساسي قانون خو د لومړي ځل لپاره د احمدشاه د امان الله خان د واک و ځواک په مهال جوړ شو. خو محمد نادر خان هم د اساسي اصولو په نوم باندې یو چې تقریبا قانوني بڼه. نو ځکه خو په د مغه اساسي قانون له مخې یا د همغه سیاسي اصولو له مخې دی په 1409 کال د افغانستان پاچا شو. د لومړنۍ زده کړې د خپل پلار سره په وړکتوالي کې دی لاړ فرانسې ته او خپلې زده کړې په فرانسه کې البته وکړې او بیا په 1930 کال بیرته هیواد ته راستون شو. او نادرشاه کوشش کوي چې دی داسې وروزي چې د افغانستان د دودونو سره د افغانستان د کلتوري مناسباتو سره دی باید آشنا کړي. نو همدا علت و چې دی په دې پوځي کورسونه هم لوستل او یو شمېر داسې استادانو سره دی کېنوي چې هغو به دوی ته د خپل هیواد په باب باندې د ټولنیزو مناسباتو سره سم زده کړه ورکوله. دی په ومې ویلې چې دی په 19 کلنۍ کې پاچا شو. نو کله چې دی پاچا شو دغه وخت کې د ده ناسکه تره چې د هیواد صدر اعظم و سردار محمد هاشم خان یادوم، هغه تقریبا د محمد نادر خان د واک په مهال چې صدر اعظم و 19 کاله این د ده تر پاچاهي پورې تر ډېره بریده یعنې 19 کاله دی د افغانستان صدر اعظم و. خو دغه وخت کې چې د ده ورور محمد نادر خان ووژل شو د ده دغه ناسکه تره د هیواد په شمالي سیمو کې بوخت و او داسې انګېرنې موجودې دي. خو دا چې څومره واقعیت دی
تاریخ لا په دغه وخت کې حکم نسی کولای. خو داسې انګېرنې ویل کېدې که چېرته دی په کابل کې وای ډېر امکانات یې وه چې په دې پلمه باندې چې د ما وراره وړوکی دی او شاید دی پاچا سوی وی. خو دا خبره تر انګېرنو پورې دی. تاریخي اسناد په بشپړه توګه باندې په زغرده دا خبره نسی کولی. خو دغه یوه خبره ښکاره دی چې شاه محمود خان بې دریغه پرته له ځنډه ډېر زر یوه غونډه راوبلله او دی د خپل ساکه ورور محمد نادر خان په ځای باندې خپل وراره محمد ظاهر خان پاچا کړ. نو ځکه خو یو شمېر څېړونکي انګیري یا یو شمېر تاریخ پوهان فکر کوي دا چې ډېر زر دی په واک باندې واک ته ورسول شو. ښایي یوه اندېښنه به همدا وه. خو هره خبره چې وي به، خو دغه وخت محمد نادر خان رښتیا هم په د هېواد په شمالي سیمو کې و. د دوه ډېرې سختې پیښې په هغه وخت کې رامنځته شوې. یو ما په هغه تیر بحث کې که تاسې په یاد وي ومې ویلې چې یو د محمد نادر خان وژنه وه او بل د سردار محمد عزیز خان وژنه وه چې هغه د سردار محمد داود خان پلار و. دغه دوه وژنو سلطنتي کورنۍ ډېره دردولې وه او دا ویره یې درلودله چې نه چې داسې نورې پیښې یو د بل پسې راغبرګې نشي. هغه وخت کې چې کومه کابینه بیا هم د سردار محمد هاشم خان د صدارت لاندې چې کومه کابینه جوړه شوه، په دغه کابینه کې هم تقریبا یو شمېر هغه کسان چې له دربار سره یا له سلطنتي کورنۍ سره نږدې وه، که زه زر زر د یو څو تنو نومونه درته واخلم انشاءالله وخت به نه ضایع کېږي. د دفاع یا د حرب وزیر په خپله سردار شاه محمود خان وټاکل شو، د بهرنیو چارو وزیر فیض مهد خان و، د کورنیو چارو وزیر محمد ګل خان و، د عدلیې وزیر فضل احمد مجددي و، د ښوونې روزنې وزیر احمد علي خان و، د سوداګریز چارو وزیر یا د مالیې د وزارت کفیل میرزا محمد خان و، د فایدامې وزیر اعلی نواز خان و، د طب مستقل مدیر محمد اکبر او د پوست او تلګرام مستقل مدیر رحیم الله خان. تقریبا دا د سردار محمد هاشم خان د کابینې غړي وو چې د محمد ظاهر شاه د واک په مهال حکومت ته معرفي کړل. یوه خبره چې د هغه تیر بحث کې مې لږ ورته اشاره وکوله، غواړم چې لږ دغه بحث وغځوم. هغه داسې چې د امان الله خان دوه خورګانې چې یوه صفیه سراج نومیدله دا او بله نور السراج نومیده. دغه دوه خورګانې د محمد ظاهر شاه د امان الله خان د محمد نادر خان دوه ورونو ته په نکاح سوې وې. بخښنه غواړم، خو کله چې یو شمېر ستونزې د دغو دواړو کورنیو ترمنځ پیدا سوې، سردار محمد هاشم خان د امان الله خان دغه خور چې تقریبا ساکنۍ خور یې وه له هغې سره ارتباط وشکوه او بیا له خپل اکا زوی سره چې هغه حسن خان نومېده د هغه سره یې واده وکړ. ولې د مارشال شاه ولي خان میرمن تر پایه د هغه په نکاح کې وه او چې زوی یې تاسو ته معلوم دی سردار ولي زوی و او دا په یو حساب د امان الله خان خوراک کېده. د دغو مناسباتو تر شا پورې بیا هم یو شمېر ستونزې په دغه وخت کې داسې را پیدا شوې چې افغانستان یا یو شمېر هیوادونو یا په دغه لړ کې ظاهر شاه یا شاه محمود خان یا یو شمېر نورو سلطنتي کورنیو داسې فکر کو چې نړۍ د پرمختګ خواته روانه ده. موږ باید په افغانستان کې هم یو داسې لاره پرانیزو چې هغه د روان تمدن سره اړخ ولګوي او موږ د نړیوال بهیر نه وروسته پاتې نشو.
خو هغه نړۍ ځینې غوښتنې درلودلې او هغه غوښتنې دا وې چې په افغانستان کې دیموکراسي شتون نه لري، په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی نه کیږي. یو شمېر نیوکې په سردار محمد هاشم خان باندې موجودې وې او افغانستان په داسې حالت کې تقریبا قرار درلوده چې روسیه د افغانستان په شمال کې یعنی منځنۍ اسیا یې ښکېل کړې وه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دا د موږ د شوروي اتحاد سره پولې وې او همدغسې د افغانستان په جنوب او جنوبي شرق کې برطانوي هند تقریبا د موږ تر پولو را رسېدلی و او د ډیورند کرښې په اساس باندې موږ یو شمېر سیمې له لاسه ورکړې وې، هغه د برطانوي هند په ولکه کې وې. دا یو بل ګواښ و چې د افغانستان لپاره موجود و او په داخل کې هم لویه ستونزه همدا وه چې نړۍ غوښتل چې په افغانستان کې خصوصا امریکا دغه وخت کې چې هغه مهال البته چې د محمد داود خان ورور چې کله د بهرنیو چارو وزیر سو او د چې امریکې ته ولېږل سو، نو امریکې یوه غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید دیموکراسي ته لاره هواره سي او په افغانستان کې باید د بشري حقوقو درناوی وسي. که څه هم یو شمېر دوی کوشش کړی و چې یو شمېر هغه ناخوالې چې د دوه سترو هیوادونو لخوا دوی ته پیښې وې چې یو په د هیواد په شمال کې چې یو شمېر هغه کسان چې د شورویانو پر ضد له منځنۍ اسیا نه افغانستان ته راغلي وو، د هغو د جملې نه نه پوهېږم چې ما په تېر بحث کې تاسو ته وویلې که مې ونه ویلې، ابراهیم بیګ په نوم باندې چې تقریبا د 80,000 کورنیو سره افغانستان ته راغی او دا امان الله خان په وخت کې تقریبا د جوزجان نه راواخله انتر بدخشان دغو سیمو پورې تقریبا د کورنیو ته ځای ورکړ. همدغسې د امین بیګ په مشرۍ باندې یو تعداد خلک راغلل، هغو ته ځای ورکړ. بیا نو دوی د 50,000 په شاوخوا کې یو لښکر ترتیب کړ چې د منځنۍ اسیا ته لاړ شي او د روسانو یا د شورویانو یا د بلشویکانو په وړاندې وجنګېږي. خو کله چې دوی واک ته ورسېدل، هغه خبره چې امان الله خان غوښته چې دلته د عثماني ترکیې رول ولري ولوبوي، دوی د هغې نه په شا سول. نو ځکه خو ابراهیم بیک او یو شمېر هغه کسان چې راغلي وو هغه هم ناهیلي سول. همدغسې د افغانستان په جنوبي شرق کې چې د این حبیب الله خان په وخت کې یو انتقالي حکومت جوړ شوی و، د هند یو شمېر مشران چې افغانستان ته راغلي وو هغو دلته یو انتقالي یا موقتي حکومت جوړ کړی وو، هغه هم ډېر ناهیلي سول. بالاخره هغه هم دې ته اړ کړل چې هند ته لاړ شي. دغه سازش یو څه دوی ته لاره هواره کړې وه چې هم د روسیې له ګواښ نه او هم د برطانویانو له ګواښ نه خپل ځان وژغوري. او هغه ترکي مبارزین چې فرضاً لکه انور پاشا، جمال پاشا او یو شمېر نور پاشایان چې راغلي وو، هغو دې هم خپل ځان ناهیلی ولیده چې هغوی کوم پاتې شوني چې البته موجود وو، که څه هم جمال پاشا لا د مخه وفات شوی و، خو په هر حالت باندې دغه حالت دوی ته یو څه سکون ورکړی و. هغه ستونزې چې دوی په مخ کې پرتې وې تقریبا تر یو بریده پورې دغه ستونزې هوارې شوې وې، خو بیا هم دوی غوښته چې د جهان سره سیالي وکړي او نو د هغه په اساس باندې دوی په زغرده باندې هاشم خان ته نسو ویلی چې هاشم خان باید له دندې ګوښه سي. خو امریکې دا خبره سردار نعیم خان ته په ډاګه کړې وه چې تر هغې چې سمسمکی په افغانستان کې نه وي راغلی موږ به د افغانستان سره مرسته ونه کوو. خو بالاخره ظاهر شاه او یا دوی په ټولو کې داسې وانګېرل چې موږ باید په حکومت کې یو نوی بدلون رامنځته کړو، چې دغه نوی بدلون ته ډېره بریده پورې همدا و چې د سردار محمد هاشم خان چې تقریبا 19 کاله د هیواد صدر اعظم و، هغه اړ شو چې له دندې پر شا شي. ولې په ځای باندې خپل بل ورور چې سردار شاه محمود خان نومېده
هغه د صدارت چارې هغه په لاس کې واخیستلې. دلته یوه خبره د یادولو وړ راته ښکاري، سره د دې چې بخښنه غواړم زه کله کله وبشکم چې تاسو ته هغه نیسي. دغه وخت کې یو بله خبره چې باید له یاده ونه وځي، سره د دې چې دوی دغه د هند مبارزین دې ته اړ کړل چې له افغانستانه ووځي او د دې لپاره چې برطانوي هند خوشحاله کړي. ولې بیا هم په برطانوي هند کې هم یو کړکېچ موجود و. دا هغه وخت دی چې هلته کانګرسیان او خدایي خدمتګار او مسلم لیگ دغه درې ګوندونو هلته فعالیت کوه د برطانیې پر ضد باندې، خصوصا په لومړۍ نړیواله جګړه کې هم دی یو څه زیان لیدلی و. او بیا چې کله دومه نړیواله جګړه پیښه شوه، یعنې 1914 نه تر 1918 او د 1939 نه تر 1944 پورې، دغه وخت کې هم ځینې ستونزې لا په بشپړه توګه حل نه شوې. هغه دا چې په داخل د کانګرس کې، یعنې د ګاندي تر مشرۍ لاندې هغه ګوند کې هم یو څه انشعاب راغی. او انشعاب یې دا و چې برطانیې داسې هیله درلودله که چېرته دوی وځي، دلته باید یو حکومت باید جوړ کړي چې هغه په بشپړه توګه د برطانویانو په راتلونکي کې د سیمې د یو ژاندارم دنده پر مخ بوځي. ولې هغه کسان چې د دغې خبرې مخالف وو، له هغه نه یو هم چندرابوس و. چندرابوس تقریبا د ګاندي او یا د جواهر لال نهرو او یا په ټوله کې هغه کانګرسیان چې هغوی غوښته چې د افغانستان او د هند په خاوره باندې دلته کومه نقشه چې د برطانویانو سره موجوده ده، د دې د مخنیوي لپاره دی دې ته اړ شو او انګریزانو هم ورته ګواښ وکړ. دی راغی هغه ته ده وزیرستان ته، او په وزیرستان کې لا د مخه یو شمیر پاڅونونه سوي وو چې حتی سابقه یې لرله. ان د ډیورند کرښې د لاسلیک نه وروسته دا پیدا سوي وو چې بیا به دا په خپل وخت آیسته د دې مفصل بحث وړاندې کومه. خو اوس د موضوع په ارتباط باندې همدومره وایم چې په وزیرستان کې دغه مهال ای پی فقیر په نوم باندې یو څوک دا ډیر فعال و. د غوښته چې د انګریزانو په وړاندې پاڅون وکړي، که څه هم د شامي پیر په نوم باندې یو څوک انګریزانو دې ته وګماره چې هغه وزیرستان ته راسي او د ای پی فقیر رول کمزوری کړي. ولې بیا هم وسه ونه رسېدله، هغه بیرته لاړ بغداد ته. خو ای پی فقیر تر پایه پورې د انګریزانو پر وړاندې ودرېد او د ډیورند کرښې په وړاندې د انګریزانو پر وړاندې دی تر پایه قوي پاتې سو. نو ځکه خو چندرابوس ده ته پناه راوړه او بیا چندرابوس چې ولیده چې دلته هم انګریزان ورپسې دي، د ارتباط پیدا کړي د روم سره یا د ایټالیې سره، د جاپان سره او د روسیې سره. ځکه دغه وخت کې لا د متحدینو د متفقینو په دومه لومړۍ نړیواله جګړه تېره شوې وه. په دومه نړیواله جګړه کې لا تر اوسه دغه ویش موجود نه و. د کوشش کو چې ځان جرمني ته ورسوي او هلته د هټلر سره خبرې غبرګې کړي او هغه ته ووایي چې په سیمه کې موږ فعال یو. ځکه چې د مخه هم جرمنیانو ای پی فقیر ته هلته راډیو جوړه کړه، همدغسې ایټالي ورسره مرسته کوله، حتی روسیې ورسره مرسته کوله، جاپان ورسره مرسته کوله. نو دغه راډیو چې جوړه کړه د ای پی فقیر هم ځان جمهور رئیس په توګه باندې معرفي کړ او هر چا ورته رئیس صاحب ویلي، ځکه چې تقریبا دغه د منځنۍ پښتونخوا ټولې سیمې د ده په ولکه کې وي، د تر واک و ځواک لاندې وي. نو ځکه خو ولې په دغه ای پی فقیر سره سردار محمد هاشم خان هم مخالف و. نو انګریزان هم داسې څوک غوښته چې رامنځته کړي چې هم پې د افغانستان دغه سیمې چې د ډیورند کرښې په اساس باندې بیلې شوې وي چې دا کابو کړي او د افغان حکومت باید له دې خلکو سره اړیکې ونه لري.
نو ځکه خو په دغه شرایطو کې سردار محمد اشرف خان استعفا وکړه او په ځای باندې شاه محمود خان د کثیر ورور صدر اعظم شو. د هغې وعدې له مخې چې د نړیوالو ته کړې وه او یا یې پخپله امریکایانو ته کړې وه چې زه به په هیواد کې دیموکراسۍ ته لاره پرانیزمه، د رښتیا تر یو بریده پورې وکړل او د دیموکراسۍ دپاره یې هڅې وکولې. د ده په وخت کې نیمه دیموکراسي رامنځته شوه، د ده په وخت کې سیاسي ګوندونه جوړ شول، د ده په وخت کې یو شمېر ډله ییزې رسانۍ رامنځته شوې، د ښځو دیموکراسۍ دپاره لاره هواره شوه. فرضاً ډېر مشهور کسان یا ډېرې مشهورې رسنۍ چې په هغه وخت کې خپرېدې د ندای خلق په نوم باندې، د وطن په نوم باندې، د ولس په نوم باندې، د انګار په نوم باندې، تقریبا یو شمېر نورې دغسې ډله ییزې رسانۍ وې او هم د هېواد ډېر نامتو شخص ډاکټر محمودي هغه د وطن د ندای خلق په نوم یو ګوند جوړ کړ، همدغسې د هېواد نامتو تاریخ پوه غبار د وطن په نوم باندې یو ګوند جوړ کړ. دغه وخت کې ویښ زلمیان هم رامنځته سوي وو، ویښ زلمیانو د انګار په نوم باندې یوه خپرونه چلوله او د ولس په نوم باندې چې کوم خوځښت رامنځته سوی و هغه د پښتو نامتو شاعر الفت صاحب و چې هغه دغسې یو خپرونه کوله. یعنې دا ټول هغه خوځښتونه وو چې بالاخره چې کېدای سو چې نیمه دیموکراسي په افغانستان کې تمثیل کړي. نو ځکه خو پس د هغې نه یو شمېر اروپایي هیوادونو چې په هغه کې موږ خپله امریکا یادولی سو او خاص په ځانګړي ډول باندې موږ جرمني یادولی سو او جرمني ځکه رول یې ډېر مهم و چې جرمني سره عبدالمجید زابلي په نوم یو ملي سوداګر اړیکې ونیولې او حتی داسې انګېرنې موجودې دي یو شمېر متونو کې دا خبره راغلې ده چې د هټلر ته وویلې چې تاسې هم آریایان هستئ، موږ هم آریایان یو، موږ تاسې د ټبر ګډه وجه لرو. نو په دې اساس باندې چې کومې خبرې ورسره وکولې هغه خبرې داسې وي چې موږ که چېرته په سیمه کې د برتانویانو ته ماته ورکړو، هغه خاوره چې برتانویانو تاسې نه په زور نیولې هغه به بیرته افغانستان ته پرېږدو، نو تاسې باید په دویمه نړیواله جګړه کې بې طرفه پاتې سئ او یا لږ تر لږه که تاسې د جرمني سره او د جرمني له متحدینو سره مرسته وکوئ، دا به ښایي، خو په هېڅ صورت باندې تاسې انګریزانو ته داسې ډاډ ورمکئ چې دوی مطمئنه شي او بالاخره د ایران له لارې یا له مدیترانې له لارې په جرمني باندې برید وکړي. دغه وخت کې افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې بې طرفه پاتې شو او تر یو بریده دغه بې طرفي خم وه. په لومړۍ نړیواله جګړه کې هم موږ بې طرفه پاتې سو، خو هلته د مشروطه غوښتونکو په نوم باندې یو غورځنګ و، تاسې دوستان پرې خبر هستئ، هغو هم داسې انګېرلې وه چې په برطانوي هند باندې فشار راوړي چې تاسې له نړیوالې جګړې وروسته د افغانستان استقلال په رسمیت وپېژنئ. ولې هغه چون دا د امیر حبیب الله خان و، خو بیا هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې د افغانستان استقلال یا خپلواکي په رسمیت ونه پیژندله. ولې په دویمه نړیوالې جګړې کې خو نو موږ خپلواکي درلودله، نو دلته لوبه هغسې نه وه لکه څنګه چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وه. نو دغه خبرې چې وسوې په دویمه نړیواله جګړه کې بیا هم موږ بې طرفه پاتې سو او ایران چې تقریبا خپل طرف غوره کړ هغو باندې برید وسو او د برید په نتیجه کې د هغو رضا شاه پهلوي په ځای باندې محمد رضا واک ته ورسېده، خو افغانستان د دغه کړکېچ نه یو څه بری ترلاسه کړ. نو په دویمه نړیوالې جګړه کې د موږ کومه ستونزه چې موږ ته راپېښه وه له بده مرغه هغه ستونزه بیا هم په دویمې نړیوالې جګړه کې بیا هم
حل نشوه او هغه لویه سیاسي پیښه او لویه ټولنیزه پیښه همدا د ډیورنډ کرښه وه چې له بعده مخه پورې هغه حل نشوه. خو بیا هم من خپله بېطرفي وساتله. په جنګ کې په دومې نړیوال جنګ کې موږ ډېر تاوان ونه لیده. ولې بیا هم هغه دوه قوتونه چې یو د محور په نوم باندې او یو د اتحاد په نوم باندې موجود و او په دغه محور کې جرمني، ایټالیا او جاپان دا و او په متحدینو کې خو نو تقریبا اکثره غربي نړۍ شامله وه، حتی امریکا هم ورسره ملګرې وه. دغه جنګ هم له بده مرغه چې جرمنیانو بای کړ، لکه څنګه چې په لومړۍ جګړه کې جرمنیانو ماته خوړلې وه، دغسې په دویمه جګړه کې هم دوی ماته وخوړله. د شاه محمود خان د واک په مهال باندې نه یوازې دیموکراسۍ ته لار هواره سوه او یا هم یو شمېر ښوونیز روزنیز پروګرامونه عملي سول او له دې سربیره یو شمېر اقتصادي پلانونه رامنځته شول. یعنې تقریبا د دوره تر یو وخته پورې ډیره د پام وړ وه. خو هغه غټه ستونزه چې موږ ته بیا هم راپېښه وه چې تر اوسه پورې موږ د هغه زیان ګالو، بیا هم هغه سیمه وه چې له موږ له لاسه وتلې وه او شاه محمود خان هم ډېر کوښښ وکړو چې د ډیورنډ کرښې مسله حل کړي. حتی د ډیورنډ د کرښې موضوع یې په خپل بهرني سیاست کې شامله کړه چې دا د موږ د بهرني سیاست یوه برخه ده. اول ته چې کانګرس او خدایي خدمتګار هم کوم دریځ درلوده، هغه هم داسې غوښن دریځ نه و چې بالاخره او افغانستان دی خوا او هغوی د له هغې خوا درېدلي وای او کله چې پاکستان جوړېده د هغه په وړاندې عمل کړی وای. له بده مرغه دغه کار ونه سو، خو دغه کار تر پایه پورې عین تر هغه دغه خبره پاتې شوه چې تر څو پاکستان په دغه خاوره باندې رامنځته شو. دلته ځینې پیښې په نړیوال ډګر کې رامنځته شوې چې هغه ځینې پیښې دا وې چې په 1951 کال باندې ډاکټر مصدق پاڅون وکړ او هلته د ایران شاهي نظام نسکور کړ. په عراق کې یو شمېر ستونزې رامنځته شوې، هلته کودتا وشوه. په مصر کې جمال ناصر واک ته ورسېده. دغو په افغانستان باندې هم یو څه اغیزه وکړه. نو د دغو اغیزو په ترڅ کې محمد داود خان لکه ما چې تاسو ته په تیر بحث کې وویلې، هغه کوشش کو چې خپل تره شاه محمود خان څرنګه کولی شي چې هغه له واکه ګوښه کړي. نو د مطبوعاتي یو شمېر کسانو سره اړیکې ټینګې کړلې او ویلې چې د شاه محمود خان پر وړاندې باندې یو شمېر اقدامات وکړي. خو شاه محمود خان هم هوښیار و، هغه د هغه په وړاندې د محصلینو یوه اتحادیه رامنځته کړه چې هغه اتحادیه د همدغه کلوب په وړاندې ودرېدله. نو خو سردار داود خان له دغې نقطې نه ډېر استفاده وکړه چې پرته له دې چې ظاهرشاه ته نږدې سي بله لاره نه لري. نو همغه و چې ظاهرشاه ته نږدې سو او دا د ډاکټر مصدق خبره یې وریاده کړه چې په افغانستان کې دغه دیموکراسي چې اوس روانه ده، دغه دیموکراسي ډېره خطرناکه ده، کېدای شي چې دا تا واک وګواښي. او رښتیا هم په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې د شاه محمود خان په وخت کې یو شمېر کارونه ډېر د پام وړ وو. یو خو ښاروالي انتخابات وشول چې غلام محمد فرهاد چې یو مشهور سیاسي او مسلکي شخصیت و، د موږ د هېواد ډېر نامتو انجینر و، لوړې زده کړې په جرمني کې کړې وې، د کابل ښاروال وټاکل شو. او همدغسې اومه شورا د اومه ملي شورا چې دا تقریبا د افغانستان په تاریخ کې، خصوصا د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري. دا
په دغه انتخاباتو کې تقریبا هغه کسان واک ته ورسېدل چې هغه په ندای خلق کې په وطن کې او ویښ زلمیانو کې ونډه درلوده یا په هغه کې غړیتوب درلودل. دغه ډول کسان تقریبا د ملي شورا اومې دورې ته لاره پیدا کړه. دا نو تقریبا په دغه وخت کې 1940 کال شاوخوا دی. دا هم رښتیا ظاهر شاه ته یو ګواښ و او له یې خوا ورته تقریبا داود خان خبرې کولې. د زړه ته دا ولید نو بالاخره په خپل تره باندې په شاه خان باندې فشار راوړ او هغه و چې په ځای داود خان د صدر اعظم په توګه په پام کې ونیول شو. من چې کله داود خان صدر اعظم کیږي من که تاسو په یاد وي په تیر بحث کې د هغه په باب باندې تقریبا یو څه خبرې وکولې. نو زه وایم چې خدا دې ځکه چې دغه بحث ډیر لوی دی بیا به دغه د صدارت وخت نه زو که تاسو خوخی نو زبا دغه بحث د اساسي قانون نه را شروع کوم. د اساسي قانون هغه برخه نه را شروع کوم چې سردار محمد داود خان او دغه نړیوال تاثیرات داسې راپورته رامنځته شو چې باید د سلطنتي کورنۍ سړی باید صدر اعظم نه وي او د مشروطه شاهي نظام په ټینګښت کې باید هڅې وشي ترڅو هغه د نړیوال بهیر سره چې په نړۍ کې کوم بدلونونه یو د بل بسې منځته راتلل د هغه سره باید غاړه ویسي. نو همدا علت و چې سردار محمد داود خان استعفا وکړه او د هغه په ځای باندې ډاکټر محمد یوسف د صدارت چاري په لاس کې واخیستلې او دا لومړی وزیر و چې د سلطنتي کورنۍ سره اړیکې نه درلودلې او بل اخره دغه وخت د افغانستان په تاریخ کې ډیر پرمختللی یو اساسي قانون چې په 1440 کال باندې تقریبا دغه اساسي قانون رامنځته شو. په دغه اساسي قانون کې ډیر داسې څه و چې بل اخره دیموکراسي پکې و، د ښځو د نورو ازادي پکې و، د پوهنتون دپاره ډیر امکانات برابر شوي وو. نو همدا علت و چې سردار محمد یوسف خان د هیواد صدر اعظم شو. هغه اساسي قانون چې په دغه وخت کې رامنځته شو نو موږ د افغانستان په معاصر تاریخ کې دې ته د دیموکراسۍ لسیزه هم وایو یا د اساسي قانون لسیزه هم ورته وایو چې د دې دورې لومړی صدر اعظم په خپله ډاکټر محمد یوسف و. ډاکټر محمد یوسف له بده مرغه چې د ډیر دوام ونسو کولی او هلته یو علت دا و چې له یوې خوا یو د بل پسې تقریبا ځینې کودتاوې رامنځته شوې او د دې کودتاو په څنګ کې په پوهنتونونو کې مظاهرې کېدلې. دغه حالت هم یو څه نارامي په هیواد کې را پیدا کړه او داسې انګېرنې هم وي چې په داخل د نظام کې یا په دربار کې داسې څوک شته ده چې بالاخره دې ته لمن وهي. نو همدا علت و چې د عبدالمالک خان ادریمزي په نوم باندې تقریبا د کودتا یو څرک راولګېد که څه هم هغه تر پایه زندان کې پاتې شو او همدا خبرې کولې چې تر هغې چې ماته ونه ویل شي چې زه په کومه ګناه بندي شوی یم دی له زندانه نه وته. تقریبا د 23 یا 24 کالو په شاوخوا کې پاتې شو. د اسماعیل بلخي په نوم باندې یو چا کودتا وکړه، په کندهار کې پاڅون وشو، د فیضاني په نوم جنرال میر احمد شاه په هرات کې پاڅون وکړ، سید حسن پاچا کودتا. تقریبا دغسې یو شمېر کودتاګانې یو د بل پسې رامنځته شوې او په داخل کې مظاهرې هم وي. دا نو داسې کلونه دي چې د پوهنتون محصلین کې یو شمېر سیاسي ګوندونو لاره پیدا کړې ده او
د دغه د دیموکراسي د لسیزې په نوم باندې یا د اساسي قانون په نوم باندې چې په دغه اساسي قانون کې تقریبا د سیاسي ګوندونو خبره سوې وه خو له بده مرغه چې بیا هم د سیاسي ګوندونو مساوده یا قانون جوړ نشو ولی بیا هم یو تعداد خي اړخو او یو شمیر کین اړخو ګوندونو سر راپورته کړ چې فرضاً په لنډه توګه باندې یادونه کولای شم د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند و او همدغسې د شوله جاوید په نوم ګوند و او له دې نه پرته د افغان ملت په نوم ګوند و او بیا وروسته د مساوات په نوم باندې ګوند چې د هیواد صدر اعظم محمد هاشم خان میوندوال رهبري کوله او په خي اړخو کې فرضاً د ځوانو مسلمانانو په نوم باندې یا جوانان مسلمان یا د ځوانو مسلمانانو په نوم باندې خو یو شمېر نور لوی او واړه ګوندونه یو د بل پسې رامنځته شول دا په خپله یو ګواښ و نو خو د دغو په نتیجه کې کله چې سردار محمد یوسف خان صدر اعظم سو ډیر وخت دوام ونه کو که څه هم د په کابینه کې ډیر رسیدلی خلکو چې فرضاً که زه تاسو ته ووایم عبدالله ملکیار فرضاً د صدارت لومړی مرستیال و صدر اعظم په خپله ډاکټر محمد یوسف و فرضاً ډاکټر علي احمد پوپل دا دوم مرستیال و ډاکټر عبدالظاهر خان محمد خان ډاکټر محمد یوسف سید عبدالله ډاکټر عبدالقیوم عبدالله ملکیار سید قاسم رشتیا شیخ شمس الدین مجرو دکتور محمد یوسف انجینر محمد حسن ډاکټر محمد ناصر محمد عظیم ډاکټر علي احمد پوپل محمد انس تقریبا یو تعداد نور درته یادولای سمه چې تقریبا د په کابینه کې شامل و کابینه ته ډیره بریده مسلکی کابینه و ته ډیره بریده تقریبا هغه ځوان پښتو چې هغه تعلیم یافته و اکاډمیک زده کړې وکړې وي داسې درلوده خو یو ډیره ناوړې پیښه چې د په وخت کې منځته راغله هغه د عقرب درېیمه نیټه وه د عقرب په درېیمه نیټه کې په ابن سینا او علي دارالمعلمین کې تقریبا یو پیښه رامنځته شوه چې په هغې کې یو محصل او کم تنبل کم دکاندار دا تقریبا ووژل شول یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته د محصلینو د سردار محمد یوسف خان صدر اعظم په کور باندې برید وکړ دغه ټولې هغه پیښې وې چې بالاخره دی دې ته مجبور کړ چې دی له واکه ګوښه سي او په ځای باندې محمد هاشم خان چې هغه که څه هم دلته مابین کې یو انتقالي دوره هم رامنځته شوه خو بیا هم د ده په ځای باندې محمد هاشم خان د هیواد صدر اعظم سو کله چې محمد هاشم خان د هیواد د صدر اعظم په توګه باندې غوره سو دغه وخت کې چون د عقرب درېیمه نیټه دا ډیره ستونزمنه وه او د دې ستونزو یو غټه د دې ستونزو یو غټ لامل دا درېیم د عقرب و نو سردار محمد هاشم خان میوندوال د یو تور زوړکی په سر باندې واچو او لاړ پوهنتون ته او پوهنتون کې خبرې وکړې او بیا د پوهنتون محصلینو ته وویلې چې زه به ډېر زر د درېیم د عقرب د پیښې هغه چا چې دا پیښه رامنځته کړې د هغه قاتلین او د دې پیښې هغه لاملین دا به زه محکمې ته راکاږم او دا به تاسو ته په مخ کې ږدم ولې له بده مرغه چې دا خبره د ده له واکه ډېره بره وه ځکه یو شمېر انګېرنې داسې وې چې په دغه کې د سردار ولی لاس و او سردار ولی خو نو هغه څوک و چې د ده په واک نه رسېده هغه تر پایه پورې ده ونه سو کولی چې د دې پیښې لاملین محصلینو ته ووایي او محصلینو هم څو وارې وغوښته چې له ده سره وګوري خو بیا هم په دې باندې بریالي نه شول د ده د واک په مهال باندې له دې پیښې پرته یو بله ډیره ناوړې پیښه رامنځته شوه چې هغه د رامپارس په نوم باندې یو محلنۍ وه
او د محلنۍ د امریکا کې خبره سو او داسې وانګیرل سول چې ګنې هغه کابینه کې چې د محمد هاشم خان میوندوال کسان دي اکثره دا د امریکای له سی آی سره اړیکې لري. دغه یو خبره وا خو له بده مرغه چې داسې همدغو محصلینو چون پلمه غوښتله او دلته هغه ګوندونه چې شوروي پلوه ګوندونه و چې زه درته ویلی سم د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او په خپله میوندوال داسې فکر کو چې دا د امریکای سړی دی نو د شورویانو په لمسه باندې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند نه یوازې دی بلکې نور هغه کین اړخي ګوندونه چې هم موجود وو هغه هم د پر ضد باندې مظاهرې وکولې او دغه محلنۍ لاس په لاس ګرځیدله. خو کله چې بیا دغه محلنۍ خودل کېده هم ډیر بد ناوړه کار لا دا و چې هغه اساسي ټکي چې په دې کې و هغه ترجمه کړي نه و نوري ترجمه کړي و. خو کله چې دی هغه اصلي مظاهرچیانو دغه اصلي پاڼه پیدا کړه نو نور هم د سردار د محمد هاشم خان میوندوال هغه سیاسي باور راولید. خو بل اخر په پای کې د دې ته مجبور شو چې د لواکه ګوخسي او د په ځای باندې نور احمد اعتمادي د هواد صدر اعظم وټاکل شي. نور احمد اعتمادي تر ډیره بریده د دربار سره وو یعنی د ظاهر شاه کورنۍ ته ډیر نږدې وو ځکه چې د نیکه عبدالقدوس خان اعتماد الدوله وو هغه له پخوانه له دې کورنۍ سره نږدې اړیکې درلودلې او نو په دغه اساس باندې د دربار ته هم نږدې وو او له بلې خوا د دې ځواک له مخې ډیر په چا باندې سترګه نه سوځېدله چانه که څه هم د ده په وخت کې هم یو شمېر مسایل پیدا سول مثال د یو شمېر مظاهرې وسوې او هغه مظاهرې د تیر په څیر باندې ډېرې خطرناکې وي فرضاً یوه غټه مسله چې محصلینو ته خدای په لاس کې ورکړې وه هغه یوه خبره دا وه چې د حضرت یوسف علیه السلام فلم په سینما کې وښودل سو یو شمېر غبرګونونه راپاڅول تقریبا یو شمېر مذهبي کسان د مظاهرو ډګر ته راووتل او په د باندې سختې نیوکې کولې او همدغه ډول په شوروي کې د مرد نوزنه په نوم باندې یو کاریکاتور راوایسته د کاریکاتور هم بدې نتیجې درلودلې چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی وو دا یو بل چې خلکو ته په لاس ورغی او له دې نه ډیره بده پیښه هغه وه چې په لینین باندې درود ویل سو او دغه د پرچم په خپرونه کې چې کله خلکو دا ولیده نو بیا سراسري پاڅون د ملایانو لخوا په ټول هیواد کې پیل سو او ډیر لوی ګواښ رامنځته کړ چې دغه ګواښ په نتیجه کې د دې ته اړ شو چې د هم استعفا وکړي. محمد ظاهر شاه یو د بل پسې لیده چې دغه حالت ګواښونکی دی نو بیا یو ډیر خپل نږدې دوست سره چې تقریبا د دربار ډاکټر هم و هغه ډاکټر عبدالظاهر و نو ډاکټر عبدالظاهر نه غوښتنه وکوله چې د صدارت چارې ومني که څه هم داسې ویل کېږي چې د نه غوښتل چې د هیواد صدر اعظم شي او په سر کې ظاهر شاه هم نه غوښتل ظاهر شاه خپل سلاکار چې ډاکټر ولید حقوقي نومېده غوښته چې هغه صدر اعظم کی خو د ځینو مجبوریتونو له مخې یا هغه محبوبیت چې ډاکټر عبدالظاهر درلوده نو ډاکټر عبدالظاهر ورته غوره ښکاره سو هغه چې ډاکټر ظاهر د هیواد د صدر اعظم په توګه باندې ونوموه. ډاکټر ظاهر واقعا رښتیا هم چې یو علمي شخصیت وګرځي دغه ډاکټر یوسف
میوندوالو او همدغسې اعتمادي هم تر ډاکټر ظاهره پورې دا ټول صدراعظمان یو د بل پسې عادي خلک نه وو، تکړه خلک وو. خو دا سیاسي پیښې داسې رامنځته شوې هم هیواد کې دننه او هم له هیواده بهر یو شمېر ستونزې داسې رامنځته شوې چې بالاخره د ډاکټر ظاهر هم د همدې پیښو قرباني سو. ډاکټر ظاهر هم په خپله کابینه کې یو شمېر مسلکي کسانو ته ځای ورکړی و چې فرضاً د بیلګې په توګه موږ ډاکټر عبدالصمد حمید یادوی سو چې د صدارت لومړی مرستیال و، جنرال خالد خان یادولی سو چې د دفاع وزیر و، محمد موسی شفیق یادوی سو چې دا د بهرنیو چارو وزیر و، همدا ډول امان الله منصور یادولی سو چې د کورنیو چارو وزیر و، غلام حیدر داور یادولی سو چې د مالیې وزیر و، همدا ډول محمد عارف غوثي و، ډاکټر واحد سرابي، محمد انور ارغندیوال، محمد ابراهیم عباسی، حمیدالله عنایت سراج، پوهان ابراهیم مجید سراج، جنرال خوازق خان، انجینر محمد یعقوب لعلی، یعنی تقریبا دغه ټول کسان لکه عبدالحکیم خان یا نصرت الله ملکیار، شفیقه ضیایی، ډاکټر عبدالوکیل، عبدالستار سیرت، ډاکټر عبدالصمد حمید، یعنی دغه ډول نور داسې کسان د ده په کابینه کې شامل وو چې یو مسلکي کابینه وه، یو اکاډمیکه کابینه وه او هر څوک د خپل مسلک په مطابق باندې په دې کابینه کې ځان لیدلی شو. رښتیا په لږ وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، خو له بده مرغه چې یوه ډیره ناوړه پیښه پیدا سوه هغه دا وه چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې وچکالي تر دې بریده راورسېدله، خصوصا په چغچرانو دغو سیمو کې چې یو شمېر کورنیو خپل اولادونه خرڅ کړل، ډوډۍ نه درلودله او دغه حالت په دې باندې دومره بده اغیزه وکوله چې نه یوازې د پوهنتون محصلینو یا خلکو پاڅونونه وکړه بلکې د کور و کلي خلکو هم په پاڅون باندې لاس پورې کړ. هغو خپل اولادونه لیدل چې له ډېرې ولږې نه حتی کبلې خوړلې، ډیر مړه سول. نو دا حالت په د ده په کابینه کې رامنځته شو او بالاخره که څه هم تر یو بریده پورې حتی ډاکټر حامد لاړ هلته په تیږو باندې وایستل سو. ستونزې دې حد پورې سوې چې ډاکټر عبدالظاهر هم دې ته اړ شو چې له دندې لاس په سر شي، استعفا وکړي او جای یو بل چاته پرېږدي چې هغه هم د ده په څیر باندې یو وتلی شخصیت و، نامتو شخصیت و. هغه څوک و؟ هغه موسی شفیق و. موسی شفیق صدراعظم شو. کله چې موسی شفیق صدراعظم شو، موسی شفیق په ډیر لږ وخت کې هغه ستونزه چې د هیواد په شمالي سیمو کې یا یو شمېر مرکزي سیمو کې چې هغه د وچکالي له بابته کومه ولږه وه، د دې ولږې د کابو کولو دپاره د یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوي په سر کې داسې کسان و چې د ملت او د خلکو سره بشپړه خواخوږي درلوده او یو څه غنم او یو څه هغه کومکي توکي چې دولت ورته برابر کړي وو، یو شمېر بهرنیو هیوادونو نه مرستې ترلاسه کړي وي یا یو شمېر لومړني مواد له بهرنیو هیوادونو نه اخیستي وو، هغه یې ورسول. خو هغه ولږه چې د ډاکټر ظاهر د صدارت په مهال وه، د موسی شفیق په وخت کې باندې په وخت هغه ستونزه دغومره غوښنه نه وه چې د ده واک له ماتې سره مخ کړي. خو له بده مرغه د ده په واک یو بله ډیره ناوړې پیښه که څه هم تر یو بریده پورې د هغه ستونزه هواره کړه، ولې بیا هم د خلکو غبرګونونو ته لاره پرانیسته، خصوصا ملي شورا وقارېده چې هغه د هلمند د اوبو مسله وه. د هلمند د اوبو مسله رښتیا واقعا چې دا د افغانستان لپاره یوه لویه تراژیدي وه. تاسې پوهېږئ چې د سیستان د افغانستان برخه وه او تقریبا 108 کاله موږ په سیستان باندې حکومت کړی او سیستان د موږ د افغانستان د طبیعي جغرافیې هغه اساسي برخه وه چې کله هم د افغانستان په تاریخ کې دا سیمه
د ایرانیانو یا د فارسیانو تر ولکې لاندې نه وه. یو خو هغه بریدونه و چې د هخامنشیانو په وخت کې وسول یا د ساسانیانو په وخت کې وسول، اخو نو چې د هخامنشیانو یا د ساسانیانو په وخت کې یا وروسته د صفویانو په وخت کې کېدل، اخو نه یوازې سیستان بلکې قندهار او ځینې نورې سیمې کله موږ دی لاندې کړي دي او کله یې موږ لاندې کړي وو. خو د سیستان سیمه لکه څنګه چې هرات د افغانستان برخه وه، لکه څنګه چې قندهار د افغانستان برخه وه، لکه څنګه چې هلمند و، لکه څنګه چې فراه و، سیستان هم د افغانستان برخه وه. فرضاً که زه لږ تاریخ شاته لاړ شم، هغه وخت کې چې دی ورو ورو بنګېدل، نو دغه خبره د امیر دوست محمد خان غوږو ته ورسېده. امیر دوست محمد خان په دومه پلا پاچاهي کې له انګریزانو سره یو څه نږدې سو. دغه د مرکزي حکومت د ټینګښت لپاره هم چې کومې هڅې وکولې، دا هغه وخت دی چې ایرانیان هغه ته نږدې سوي دي د روسانو سره او د فرانسویانو سره. که څه هم د دې نږدېوالی یو تاریخي بیکګراوند لري، خو که چېرته کله داسې برابره سوه، زه به هغې نقطې باندې یو تماس ونیسم. این یو څه به شاته لاړ شم، د اتاتورک وختو ته به لاړ شم چې اتاتورک به تل دا خبره کوله، ویلې چې څوک قسطنطنیه ونیسي او یا څوک هند ونیسي لکه ټوله نړۍ چې نیولې وي. دوی داسې یوه ګډه پروژه درلوده، خو دا به په خپل وخت کې بیا تاسو درنو دوستانو سره ووایم. خو اوس همدومره وایم چې کله امیر دوست محمد خان له هغه نه وغوښتل انګریزانو نه چې دغسې ایرانیان د ځان سره بنګېږي، غواړي چې په سیستان به ووایي چې په سیستان کې موږ ته برخه راکړل سي. نو هغه د انګریزانو وایسرای، د برطانوي هند وایسرای ورته وویلي چې موږ خو پردۍ خاوره چاته نشو ورکولی، خو سیستان خو د افغانستان برخه ده. یعنی سیستان د افغانستان برخه و. 108 کاله دا د موږ تر واکمنۍ لاندې و. د افغانستان په معاصر تاریخ کې درته وایم، له احمدشاه ابدالي نه وروسته درته وایم، احمدشاه ابدالي په وخت کې خیر مشهد و نیشاپور و کشمیر و ډیلي، آمو سیند، هند سیند، تقریبا دا د افغانستان څلور خواوې وي. خو نه، زه دا په دا وروسته وختو کې درته وایم چې سیستان د افغانستان برخه و، یعنی این د امیر دوست محمد خان د واک و ځواک تر مهاله پورې. خو کله چې امیر شیر علي خان دومه پلا واک ته ورسېده او هغه غوښته چې ځینې اصلاحاتو ته لاره پرانیزي، دغه وخت کې ورسره انګریزانو مخالفت وکړ. او چې بیا به د امیر شیر علي خان په د واک په مهال درته دا ټوله تاریخي قصه وکوم. دغلته و چې انګریزانو د ایرانیانو سره ارتباط ونیو او دغه وخت کې څو پر پسې یو د بل پسې پلاوي راغلل او بالاخره ایرانیان د سیستان په برخه کې شریک کړل. کله چې د سیستان خاوره خپله کړه، نو بیا د آمو د سیند بیا د هلمند د سیند دعوا هم وکوله. نو دغه پیښه د موسی شفیق د واک په مهال یا د صدارت په مهال را پیښه سوه او موسی شفیق لار هغه وخت له عباس وحیدا سره چې د ایران صدر اعظم و، دغه سره خبرې وکړې، دغه سره څو وارې ولیدل او نتیجه دې ته سوه چې د هلمند د اوبو مسله حل کی او چې دا به که لازمه تاسې لیدله، بیا به په همغه تاریخي لحاظ باندې د امیر دوست محمد خان، امیر شیر علي خان نه شروع کړو، همداسې به بیا راځو د هلمند اوبو ته او خپله د سیستان مسلې ته. بیا که تاسې لازم لیدي په دې به لږ مفصلې خبرې وکړو او په اسنادو به خبرې وکړو. خو بیا هم یو سردرد موسی شفیق ته جوړ کړ، بیا هم د موسی شفیق پر وړاندې باندې مظاهرې دا حالات روان وو. خو دلته داوود خان د خپل صدارت نه وروسته دا ټولې پیښې څارلې او لیده چې یو د بل پسې دغه ستونزې پیدا کېدونکې دي او دې ته کابو او دی هم لاس تر زنې ناست نه و، خپل سیاسي فعالیتونه کول. هغه و چې په داسې وخت کې چې یو د بل پسې چې فرضاً ډاکټر محمد یوسف د دریم د اقرب مسلې تهدید که، همدغسې میوندوال د رامپراس محلنۍ وګواښه او یا اعتمادي
کې د ملایانو پاڅون و او د پرچم په خپرونه کې درود په لینین و او همدغسې د موسی شفیق په وخت کې د هلمند اوبه وې. دا ټولې هغه مسایل چې یو د بل پسې را پیدا سول او داود خان له دې موقع نه ډېره ښه استفاده وکړه. همغه و چې د سرطان په 26 نیټه پاڅون وکړو او باچهي نظام یې له منځه یووړ او په ځای باندې باچهي نظام د ده تر رهبرۍ لاندې کامیاب شو. درنو دوستانو د وادي سره سم 1 ساعت ما خپل خبرې خلاصې کړې. 1 ساعت نور پښتنو ته دی او یو خواهش مې دا دی چې دا زه چې ویښ یم ټوله کورنۍ را سره ویښئ. فقط 2 ساعته موږ تاسې لرو. دغه 1 ساعت کې چې څونه خبرې کولی سو، څونه سوالونه او څونه نظریات لرو، په دې به خبرې وکړو. خو کله چې 1 ساعت پوره سو د ما عذر ومنئ، بیا به له خیره خبرې بس کړو. ځکه موږ تاسې خو یو ورځ نه ده که ژوندي وو له خیره، خو موږ تاسې هر چهارشنبه دا خبرې کوو. نو دغه 2 ساعته کفایت کوي. اوس درنو دوستانو ته هیله کوم چې خپلې پښتنې ډیره زیاته مننه استاد کشوله. بیا به زه در سره په ټلیفون باندې زه یا ممتاز صاحب سره وغږیږو. کشوه 1 ساعت بیا رامخکې کړو چې که بیا 2 ساعت او 10 دقیقې یا 2 نیم ساعت هم کېږي، تا ته به دا مشکل به نه وي. د ټولو ګډونوالو نه مننه چې په ډېره حوصله باندې غوږ ونیوله. اوس کولی شي هر څوک لږ د ټولو خوښه وي د پوښتنو ته وخت 1 دقیقه یا 1 نیمه دقیقه ورکړو چې ټول ملګري پوښتنه وکړي. استاد او تاسې هم که داسې ځوابونه خلاص ورکړي چې د ملګرو پوښتنې پاتې نشي. هر نوع پوښتنې اخلو خو هیله مو دا ده چې د استاد د احترام پر ځای وي پوښتنو کې. نو نه پوهېږم چې د موډریټرانو نه به شروع کړو. که څوک موډریټران کې پوښتنه لري نو زه به اول مایکو ته وسپارم او بیا به میرابي صاحب مهرباني. مننه اکبر عزت محترم سنګروال صاحب. زما 2 پوښتنې وې. یوه پوښتنه ده چې اعلیحضرت ظاهر شاه د انګریزانو سره کومه پټه معامله لرله، حتی نادر خان د شروع څخه نادر خان په دې متهمېږي چې د انګریزانو په توسط راغلی. داسې یو پټ معاهده ده لرله چې دی به د پاکستان په خوا کې مداخله نه کوي یا د پښتونخوا په خوا کې د ډیورنډ تر لاین به نه وراوړي. هغه د امیر عبدالرحمن خان ډیورنډ لاین به ساتي. او ولې د پاکستان جوړېدو په وخت کې د مداخله ونه کړه چې ظاهر شاه په دې باندې ډېر متهمېږي؟ یوه پوښتنه ده. او بله دوهمه پوښتنه، په افغانستان کې شوروي اتحاد ډېر خلک وروزل، چپیان یې وروزل او بالاخره افغانستان د هغوی په توسط یک طرفه شو. او هلته افغانستان موازنه خرابه شوه د قدرتونو ترمنځ. د ملي سرمایې رامنځته کول، د ملي افکارو چې نه چپیان وي نه راسته خلک وي، د دغو خلکو پر واک کول، دا دغه د چپ و راست ترمنځ مجادله نه یوازې په افغانستان کې وه، د منطقې په ټولو هیوادونو کې وه. هغو دا موازنه په خپلو ملي سیاستمدارانو سره وساتلی شوه، یک طرفه نه شوه هیوادونه، چپه نه شوه، دونې زیان یې ونه لیدی. مثلا پاکستان کوم سوسیالیستیان پر واک وه، بوټو. ایران هم داسې و چې د چپ و راست دغه پکښې کې وه مجادله. عراق هم داسې و، ترکیه هم داسې وه. افغانستان کې دغه ظاهر شاه ګناه وه چې د دغه موازنه ونه ساتلی سوای، د خپل ملي خلک یې ونه روزلی سوای، یو قوي استخباراتي دولت یې ونه درلودلی سوای. که د ملت داسې پسپاته و چې خپل خلک یې نه سوای روزلی. او خدای دې وکړي چې پوښتنې مې نه وي اوږدې سوي. همدا 2 ډېرې ښې پوښتنې میرابي صاحب، ډېرې ښې او غوښنې پوښتنې دي. نو لږ به وخت ونیسي، بخښنه غواړم. د انګریزانو سره داسې پټه معامله خو چې سړی پې فکر کوي د نادر خان د وخت نه شروع کېږي.
که چیرته اوس یې راباندې وایي خو اوس به یې وایم او که چیرته صبر کوئ د نادر خان دې پسې نادر خان وار دی دغه پښتنې برخه که دې خوښوي د نادر خان نه به بیا درته را شروع کړم مغه بحث ته به لاړ شم میرابي صاحب که دې خوښوي خو ډیورنډ کرښې ته به راسم د ډیورنډ د کرښې مسله ظاهرشاه ډېره نادیده ونیوله بلې تا خبره بالکل صحیح ده هغه وخت چې د ډیورنډ کرښه لاسلیک شوه او یا پاکستان جوړ شو من دغه کرخه د برطانوي هند سره لاسلیک کړې و ګرچې زه میرابي صاحب لاړم په بریټیش کتابتون کې مې ډېر اسناد پیدا کړي خو له بده مرغه کمره نشته چې تاسو ته ښکاره کړم خو دغه اسنادو کې بیا هم ما د امیر عبدالرحمن خان دستخط پیدا کړی نه ده او نه مې دغه مهر پیدا کړی ځکه ویل کېږي چې هغه مهر لګوه ما یې مهر هم نه ده پیدا کړی خو په هر حالت باندې پاکستان په جوړېدو کې چې کله پاکستان جوړ شو یوازې یو خبره وسوه چې محمد عزیز خان په هغه کې په ملګرو ملتونو کې وویلې چې منګ پاکستان په رسمیت نشو پیژندلی ځکه پاکستان په پردی خاور آباد دی پردی خاور نه منظور هم دغه و چې د ډیورنډ کرښې نه چې کومه برخه موږ نه بیله سوې ده او هند خو خپل هم په دې باندې ملامت دی ځکه ما مخکې تاسو ته یو چا نوم واخیسته چې هغه چندرابوس و چندرابوس د دې خبرې ډیر سخت مخالف و یو شمېر نور کسان هم و او چندرابوس بیچاره په هغه کې د په هغه کې لاړ تابوت کې ځان ورساوه شوروي اتحاد ته او شوروي اتحاد لاړ ایټالیا نه لاړ هلته د هغه سره ولیدل دا د هټلر سره این چې تا ورته ډیر مشکل ځان تابوت کې واچو چې یعنی موږ مړه انتقالو په دغه پلمه ځان ورسو هغه هم د دې مخالف ولی ظاهرشاه له بده مرغه څو وخت چې پاکستان جوړیږي په عملی توګه عمل ونه کوه که څه هم د نجیب الله خان هلته ورولېږه نجیب الله خان درې مسایل هلته د محمد علي جناح سره مطرح کړل چې په خپل محمد علي جناح هغه مسایل عملی نه کړل فرضاً هغو کې یوه خبره دا وه که درې خبرې وي خو کومه خبره چې د تاسو سوال پورې اړه لري هغه به راپورته کړم یوه خبره دا وه چې ورته ویلي که چېرته په پاکستان باندې او یا په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد برید کوي موږ به بېطرفه یو او تاسو ته معلومه ده چې هند په برید وکوه موږ بېطرفه پاتې شو بل داسې ویل شوي و چې موږ سمندر ته لاره نه لرو تاسو باید سمندر ته افغانستان ته لاره ورکړئ او دا یې ورنه کړه موږ بېطرفه پاتې شو خو هغه د هغو ورنه کړه یعنې دغه یې نقص کړه که نه او کله چې پاکستان جوړېږي دغه وخت کې په 1940 کال باندې د افغانستان شورا فیصله وکوله وبخښئ د افغانستان د وزیرانو شورا فیصله وکوله چې هغه سیمې چې د افغانستان نه بیلې سوي حتی دا وخت کې لا سردار محمد هاشم خان ده دا باید د افغانستان پورې وتړل شي په 1940 کال یعنی د اګست نه د مخه د جون په میاشت کې بیا سردار محمد نعیم خان او په خپل شامود خان دا خبره انګریزانو ته وریاده کړه چې منګ کچیرته تحصیل ته وځي سیمې نه موږ خپل خاوره باید بیرته تسلیم سي خو عملی اقدام یې ونه کوو البته مرغه هیڅ چا ونه کوو د پکتیا والی هغه نومېده سردار ګل احمد خان نومېده دته د هغه خلک راغلل د ملا پونده ورته راغی ملا عبدالرزاق ورته راغی نجم الدین اخون ورته راغی ملا قدیم ورته راغی کوم یو بل هم د وبخښي کوم ټول یاد ته رانغلل راغلل ورته وویلې چې موږ دغه خاوره نه پرېږدو عمرا خان جندول که نوم م اورېدلی دا په هغه کې پاڅون وکړو په چترال کې او انګریزانو ته وویل چې ته دا سیمه معلوموی نه سي دوی غوښته چې معلومه یې کړي او په 1900 کوم کال په 1893 کې یعنی یو کال وروسته د 1893 نه همدغسې ملا پونده چې وروسته د دوی وارث همغه چې ما مخکې یادونه وکړه ای پی فقیر دوی هم دا ونه منله ولې که چېرته ظاهرشاه او موږ هغه وخت کې چې پاکستان جوړېږي موږ تاسو ته معلومه ده میرابي صاحب چې موږ منظمه اردو درلودله
موږ پرمختللې وسله درلوده، موږ هوایي ځواک درلود، پاکستان هېڅ شی نه درلودل. ځکه چې دغه وخت کې برطانوي عساکر خو اکثره د هند وو، یعنی د هندیانو، پاکستانیان به پکې وو، ځکه چې دا د هند برخه وه، خو شمېر یې کم وو. هغه وخت کې یعنې موږ کولی شو چې خپله خاوره برابره کړې وای، له بده مرغه دا کار ونه سو. درېیمه پوښتنه، تاسې د شوروي اتحاد وویلې. رښتیا په هغه وخت کې یو شمېر ستونزې را پیدا سوې، هغه دا چې امریکې ته موږ په تېر بحث کې، نه پوهېږم تاسو تشریف درلوده که نه، موږ بېلابېل وختو کې سردار نعیم خان و سردار شامود خان و حتی د میوندوال و دوی درې واړه تقریبا په وار په بېلابېلو وختو کې امریکا ته ویلي چې د افغانستان سره کومک وکوئ. ولې د افغانستان سره کومک ونه کوو؟ دوی مجبور سو چې په 1955 کال لویه جرګه جوړه کړي، او په لویه جرګه کې پریکړه وسوه چې موږ که چېرته امریکا موږ سره مرسته نه کوي، موږ باید په سیمه کې انډول وساتو او د شوروي نه وسله واخلو. نو کله چې دوی شوروي نه وسله واخیسته، نو د دغې وسلې دپاره خو بیا ضرور و چې هغه کارپوهان هم وروزي، ځکه دا وسله ورکوله، ټانک ورکو خو باید یو ټانکست وروزي، فرضاً الوتکه ورکوله باید د الوتکې دپاره پیلوټ وروزي. نو دا به چېرته روزل کېده؟ خو هلته به روزل کېده چې همغه هېواد ورته وسلې ورکولې. نو ځکه دوی مجبور سول هلته لاړو، او وروستي عواقب به بیا په خپل ځای ووایو. نو مننه تر دغه دمه میرابي صاحب. ډېره زیاته مننه. نه پوهېږم لکنوال صاحب سلامونه او درنښت ټولو ګډونوالو ته او سنګروال صاحب ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. سنګروال صاحب، تاسو په سر د خبرو کې یادونه وکړله چې د شاه غازي په وخت کې چې وروسته بیا د دغه مهاجرینو نه ګټه وانه اخیستله شوه، د مخکیني شوروي اتحاد نه په ډله ییزه توګه مهاجرت وشو د افغانستان په لور، او د بیک په نوم یو چا د دوی مشري کوله. د دغو کډوالو وروستی انجام څه شو؟ په کومو ولایاتو ویش شول؟ او د هغې ترڅنګ د خپله ظاهرشاه دورې ته که راشو، کومه 40 کلنه دوره چې ده پاچاهي کړې ده، په دې کې لکه څنګه چې موږ مطالعه کړې او د ملت منځ کې ویل کېږي 30 کاله پاچاهي ترونه کړې ده. په خالي آخر 10 کالو کې د په سیاست کې ګډون درلود او د خپله فیصلې کولې او مستقیما نه پاچاهي کوله په اصطلاح. دغه 30 کاله دی په څه بوخت و او دی خپله به چېرته و؟ دغه لکنوال صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. لومړۍ پوښتنه ډېر زیات وبخښئ، پاس همایون صاحب دغه دی. لکنوال صاحب دواړه پوښتنې دې په زړه پورې وي. رښتیا له شوروي اتحاد چې څه وخت هغه وخت چې دا د عثماني ترکیه ماته سول، د عثماني ترکیې نه یو شمېر کسان راواوښتل هغه ته د شوروي اتحاد ته. دا ځکه چې ترکیه تر ډېره بریده پورې انګریزانو فرانسویانو ماته کړه، یعنې د هغو لاس پکې و، او نور چې هغو کومه امپراتوري درلوده په بېلابېلو سیمو کې د هغو په وړاندې پاڅونونه وسو، چې په هغې کې یو هم عربستان او یمن دا هېوادونه وو. دغه کسانو کې انور پاشا، جمال پاشا، دا کسان راغلل کله چې شوروي نو دا رالېږلي وو چې د افغانستان په پولو کې شاوخوا کې مسلمانان د انګریزانو په وړاندې واڅوي. خو کله چې دوی منځنۍ اسیا ته راغلل، په منځنۍ اسیا کې چې ناروا ولیدله چې بلشویکان او د منځنۍ اسیا چې تقریبا ډېرې د دوی قومیانو، یعنې ترک تباره او یا ازبکان و، دوی سره یې ګډه ژبه درلودله. نو دوی انور پاشا، جمال پاشا وویل چې دا خو موږ چې بل چېرته جهاد کوو، جهاد خو دا دی، دلته په مسلمانانو ظلم کېږي. نو دغه وخت کې یو شمېر کسان لکه ما چې د مخه یادونه وکړه، په دې کې یو هم ابراهیم بیک و. ویل کېږي چې ابراهیم بیک سره 80,000 کورنۍ دا خوا راغلي، چې بیا 50,000 د هرې کورنۍ په سر یو تن واخیست
چې شمیر یې تقریبا 50,000 شاوخوا ته رسیده. دا کسان یې وسلوال کړل او په دغو کسانو سره افغانستان مرسته کوله. حتی دغه بېلابېل څېړونکي که بیا کله لازم و زه به د څېړونکو نومونه هم درته راوړم، مستند به یې کړو یو څه. هغو وویلې چې د افغانستان پوسته هغه سیمه کې چې وه دا یې چور کړه. حتی نادر خان یې هلته ولېږه او بل قاضي قضات هلته امان الله خان ولېږل چې له دې خلکو سره کومک وکړي. او له ده نه سربیره محمد امین بیګ په نوم باندې یو څوک و، هغه راغی. او بل د بخارا امیر چې هغه نومېده د بخارا امیر میر عالم نومېده، میر عالم خان سره. او بل هغه سفیر چې د بخارا په افغانستان کې و هغه هم دلته سیاسي پناه وغوښته، یو شمېر خپلوان دوستان یې راوغوښتل. تقریبا ډیری دا خلک له هغه نه راواخله، له بادغیس نه راواخله تر جوزجان نه راواخله تر کندوز او له کندوز نه این تر تخاره پورې. دغه ټولې کورنۍ یې دلته ځای په ځای کړې. ولې ابراهیم بیګ سره خپل زوی خیانت وکړ. هغه زوی د کې جی بي غړی و، هغه خپل پلار کې جی بي ته او دا ټول اسرار دي چې په افغانستان کې جوړ شوي وو، دا اسناد یې هلته په هغه ته کې جی بي ته په لاس کې ورکړل او بالاخره هغه پاڅون ناکام شو. دغه خلک یو شمېر خلک لکه انوار صاحب لاړ، ولې یو شمېر خلک په افغانستان کې پاتې دي چې تر اوسه پاتې دي. بله پوښتنه تا ډېره ښه وکوله. رښتیا ظاهرشاه خو ما درته ویلې چې په یو روایت کې په 15 کلنۍ پاچا شو، په بل روایت کې په 19 کلنۍ. تر ډیره بریده پورې د محمد هاشم خان په واک کې خو د بیخي یو سمبول و، او د شاه محمود خان په واک کې هم تقریبا د چې دغه وخت کې د 10 کلو شاوخوا و. دغه وخت کې هم د ډیر خبرو کې یا په سیاست کې ډیر بوخت نه و. ان د داود خان تر وخته پورې د داود خان په لومړیو کلو کې بیا هغه وخت د داود خان او د سردار ولی ترمنځ اختلافونه پیدا سو. دلته د چې نور د جدي کېږي مسایلو په وړاندې. رښتیا تر دغه وخت د ډیر په مسایلو کې ښکیل نه و. نو کله به په داخل کې و، په داخل کې به داسې ځای ته چې یا به ښکار کوو یا به د تفریح ځای نه و، او خارج ته هم ته ډیره بریده د فرانسې ته ډیر ته او داسې وختو کې بخت و. نو زه تا د خبرو پخلی کوم چې د رښتیا هم تر هغه وخته پورې چې د ترونه په واک کې و د ډیر واک او ځواک نه درلود. مننه. فیضان صاحب مهرباني. سلام علیکم سنگروال صاحب. دغه یو پوښتنه سنگروال صاحب ما سره ستاسو کله چې انګریزان موجودو په بری صغیر یا لوی هند کې او منګه د ډیورند کرښې موضوع ورسره په رسمي یا غیر رسمي ډول باندې ورکړه. انګریزان چې کله له منطقې نه وځي د منګه تاسو لاس په حقوقي او په تخنیکی لحاظ باندې په هند باندې لګیږي. د دې په واسطه چې موږ پاکستان باندې لاس ولګو چې د موږ تاسو موضوع له هند سره سوي و. مخکې تاسو په خبرو کې ویلي چې علي جناح ته خلک ولېږل دي ډیورن لاین په مورد باندې یا نور مسلو لپاره. په دې ټول د تاریخ کې هند هیڅوک ډیر زیات نه یادي په دغه موضوع کې. ما پوښتنه دا ده چې په تخنیکی او په حقوقي لحاظ باندې موږ د ډیورن موضوع ولې له هند سره نه باس کوو چې الته هند او پاکستان یا بنگال چې له هند نه جدا کیږي، خو د هند سیټ اپ خپل د پاتې د کوم چې موږ تاسو په رسمي لحاظ باندې هغه وخت ور سره معامله سوي ده، نو موږ ولې پاکستان سره خبرې کوو؟ ډیره په زړه پورې پښتنه ده. ډیره مننه. اصلا انګریزان ولې هند ته راغلل لنډه تفسیره لرم. انګریزانو په لومړي سر کې په 1400 میلادي کې یعنی د 18مې پیړۍ په سر کې چې دا وخت کې لا احمد شاه بابا واک ته نه رسېدلی، چې بیا به د احمد شاه بابا د واک په محل دا خبره درته وکم چې یو شمیر کسان خودغرضه کسان دا وی چې احمد شاه بابا په هند کې برید نه وای کړی نو انګریزانو په هند برید نه کاو. دا کسانو تاریخ نه لوستی. له احمد شاه بابا نه 140 کاله مخکې انګریزان سیمې ته راغلي وو. د شرق الهند کمپنۍ جوړه کړې وه او د شرق الهند کمپنۍ دغونه بچي وزېږول چې حتی هند لاندې کړ. هند چې ونیوه، خو هند خو یو محکوم هیواد و.
نو هند سره د موږ لاس ولې لګیږي؟ نو دا کرخه خو موږ د انګریزانو سره لاسلیک کړې ده. نو هند خو یو مستعمره هیواد، نو موږ په هند او هند خو ماته خپله وایي چې هغه د ما خپله نارې وهي چې بې لاهوره هند نیم ده، ما نه لاهور اخیستی. او بل په هغه وخت کې چې ظاهر شاه و د یو پټ پلاوی راولېږه، استخباراتي خبره ده راولېږه، ظاهر خان ته وویلې چې موږ به له یې خوا برید وکړو، لاهور به ونیسو او تاسې له دې خوا برید وکوئ خپله خاوره ونیسئ. ولې ظاهر شاه ورته ویلي چې زه په مسلمان هیواد باندې برید نه کوم، افغانستان هم مسلمان دی، پاکستان هم مسلمان دی، برید نه کوم. نو هند دې کې هیڅ قصور نه لري. هند خو وایي چې وروره زه خپله محکوم وم، استقلال مې نه درلود، لکه څنګه چې تا نه ډیورند واخیسته، ما نه د لاهور غوندې ځای اخیستی دی. او بله خبره دا ده چې هغه وایي د یو فرانسوي هغه دی د فرانس وبخښئ نوم مې دغه ساعت هېر سو، ښه په یاد به مې سي انشاءالله. دی وایي کله چې په یو سیمه کې نوی هیواد جوړیږي، هغه قرارداد چې د تیر سره سوي نوي هیواد ته نه انتقالیږي. معنا دا چې موږ دغه تړون د انګریزانو سره کړی، نه هند سره کړی، نه پاکستان سره کړی. نو موږ په دغه اساس باندې وایو چې څه وخت انګریزان له دې سیمې ووتل، دغه قانون هم له منځه تللی، دغه معاهده هم له منځه تللي. اصلا خو معاهده هم نه ده، خو خیر دا هر شی قرارداد چې دی دا هم له منځه تللی، دغه موافقه لیک هم له منځه تللی. دا د موږ خاوره ده. او بله خبره درته وکوم چې ډیره مهمه ده، هغه په 1909 کال باندې د نړیوال کنوانسیون پریکړه وکړه، ویل چې هغه هیوادونه چې په زور، هغه سیمې چې په زور، هغه سیمې چې د زورور او د کمزور ترمنځ، زورور په زور نیولې دي، هغه ټول قراردادونه وي که هغه ټول نیول شوي سیمې وي، هغه نړیوال حقوقي ارزښت نه لري، بیرته باید لومړني هیواد ته وسپارل شي. نو زه فکر کوم همدومره به کفایت کوي. بیا که ډیورند کرښې ته راغلو بیا به مفصل پرې وغږېږو. ډیره زیاته مننه. بله مخکې سمیع سادات ورور ډېر وخت سمیع سادات صاحب غږ همایون صاحب هم د ډېر وخت منتظر. خیر سمیع سادات چې څومره کېږي همایون صاحب. استاد سلامونه. سلام علیکم. استاد داس ویل کېږي چې د ظاهر شاه وخت یاګانه وخت په افغانستان کې یوازینی وخت چې په هغه وخت کې د افغانستان ټول مصارف د داخلي عایداتو نه تامین کېدل. اول دا خبره څومره صحیح ده چې لکه د اردو د پولیسو د ټول داخلي عوایدو نه تامین کېدل. بل موضوع دا ده چې کچیره د منګه عاید په دې کچه باندې ول چې من کولای شو چې حد اقل د خپل داخلي مصارف دغه نه تامین کړو، بیا په د سلويخ کالو کې کم داسې زیربنایي کارونه وشول چې د افغانستان د عوایدو د په لوړوالي کې په کچه کې همکاري وکړه. ځکه ته یو دوه نظر چې وجود لري، کچیره عواید ول نو بیا دا معنا دا ورکوي چې د سلويخ کالو کې د سړی وقتن په انتقادونه د باندې چې کېږي چې دا یو تنبل پاچاو، نو بیا خبره صحیح ده که موږ عواید درلودل او سلويخ کالو او که دغه موضوع نه و نو ته موږ عواید په هغه وخت کې لکه اوس په جمهوریت دوران کې به موږ عموما دا ویل چې د موږ 15% موږ خپل تامینو او یا 15 یا حدود 500 کې به کله دا خبره 50% د نړیوالو کومکونو له طریق نه تامینېږي. ډېر مننه. تاسو نم ډیره مننه. په زړه پورې پښتنه ده. موږ تر یو بریده په خپلو، تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او موږ هغه وخت کې صنعتي سکتور درلوده چې په نشت حساب وو، ولې تر ډیره بریده موږ خپل زراعتي عواید تر یو بریده موږ اکتفا درلوده. ولې تر یو بریده؟ ځکه چې کله د هلمند پروژه جوړه شوه او د هلمند پروژه تاسو پیږئ چې امریکایانو تمویلوله، نو هلته رښتیا هم چې موږ په زراعتي برخه کې یو څه پرمختګ وکړو. یا په کندوز په دغو سیمو کې چې ځینې شرکتونه جوړ شول
او یا فرضاً د هیواد په نورو سیمو کې یو شمېر نساجي فابریکې جوړې شوې یا د سمنټو جوړولو ان دغه ډول تر یو بریده پورې موږ رښتیا خودکفا وو، ولې دومره خودکفا نه وو چې موږ د هغه 15 کلن پلان یا 1 کلن پلان چې داود خان رامنځته کړی و چې هغه موږ د خپلو عوایدو له مخې هغه موږ بشپړ کړي وای. نو تر ډیره بریده تقریبا فیصدي به اوس ونه سمیلی، خو تر ډیره بریده موږ دا په خارجي مرستو باندې اکتفا کوله. که تاسو په یاد وي ما په هغه تیر بحث کې وویلې چې کله د برژنیف سره ولید بیا چې راته نو ویلې چې زه به وږی پاتې سم، خو خپل غرور به چاته ټیټ نه کم. هغه پلان چې د جوړ کړی و تقریبا 100% کومک باید د شوروي نه غوښتی وای چې بیا د شوروي هغه مرسته د ده سره ونه کوله. او کومه پروژه چې د هلمند پروژه جوړه سوې وه، کله چې په لومړي سر کې داود خان او یا محمد هاشم خان میوندوال یا تر یو بریده نور دا چې امریکې ته نږدې شول او امریکې ورسره چې مناسبه وه د هلمند په پروژه کې چې هغې کومه ژمنه کړې وه عملي نه کړه، نو دوی بیا مجبور شول چې روسیې ته نږدې سي او روسیې له دوی سره مرستې له یوې خوا یې هغه ارقام رانه هیر دی، نه سمیلی چې په زغرده ووایم، خو د 3 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې مرسته دوی ورسره کړې وه چې ځینې پروژې بیا تاسو په یاد دی چې جوړې کړې، فرضاً لکه د سالنګ پروژه یې جوړه کړه، د درونټې کانال یې ورغوه، د سیلو یې جوړه کړه، فرضاً که څه هم دا د قندهار او د کابل سرک امریکایانو جوړ کړ او ځینې نورې پروژې فرضاً جرمنیانو جوړې کړې، خو بیا هم موږ نسو ویلی چې دا په بشپړه توګه موږ په خپلو پښو ولاړ وو. خو بیا هم په نسبي توګه لکه اوس چې یو د اوس نه لږ اخوا چې وو د ده اوس په نسبت یا د دې نه لږ وړاندې په نسبت بیا هم د ظاهرشاه دوره نسبتا ښه وه. ډېره مننه استاده. اوس نوبت منیر ورور دی. منیر وروره مهرباني. مننه تاسو نه سلام وړاندې کوم محترم استاد ته. زما سوالم د ډیورند د کرښې په اړه ده، خو استاد مخکې اشاره وکړه چې دوی بیا د ډیورند کرښې باندې کوم بل روم خیر لري. دی نو فرق نه کوي منیر جان، خیر دی منیر جان، خیر د پښتنه وکړو بیا کسو خو هغه به تکرار حسن به کو، خیر د څه فرق کوي بیا دې موسی ته د خپل پښتنه وکړو. سمه ده مهرباني استاد. ما غوښته چې ستاسو نظر ترلاسه کوم د تاریخ پرانا کې او څومره چې تاسو په دې اړه اوس معلومات لرئ د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه، کچېرې موږ دې ته توجه وکړو نو افغانستان اوس خو په هیڅ صورت په دې حالت کې نه ده چې دغه سیمې په زور ونیولی شي. نو دوی مجبور دي، افغانستان مجبور دی چې نړیوالو ته مخه وکړي. نو ستاسې د دغه وضعیت نه د پوهاوي په اساس څه فکر کوئ چې آیا امریکا، برتانیا، نوره نړۍ دې ته چمتو ده چې د پاکستان نه دغه سیمې واخلي او افغانستان ته ورکړي؟ داسې انګېزه تاسو وینئ؟ منیر جان ډېره ښه پوښتنه ده. من خو اوس په اوس حالت کې نه تنه د ایران خاوره چې موږ نه بېله سوې خو په هېڅ صورت نیولی نه سو، خو زه وایم که په حقوقي لحاظ هم اوس دا موضوع مطرح کړو، زه فکر نه کوم چې جهان د موږ پلوي وي. ځکه له بده مرغه چې یو څوک چې تر شا قوت ونه لري په خپل مټ متکي نه وي، بهرني هېوادونه هم ډېر په سر نه ګرئ. نو خو که چېرته په حقوقي لحاظ وي او حقوقي لحاظ داسې وي چې واقعا هغه نړیوال نورمونه چې موجود دي که د هغه په رڼا کې وي او د چا ګواښ نه وي، د چا زور نه وي، ځکه تاسې پوهېږئ چې هغه وخت کې چې پاکستان په 1953 نه تر 1955 هغه وخت کې چې د وارسا او د ناټو د سنټو او د سیتو دغه تړونونه جوړ شو، پاکستان د هغه غړی و، نو هغه نه وروسته بیا امریکې د ډیورند کرښه د اوسنی پاکستان چې کوم و دا یې په رسمیت وپېژانده او ویلې چې ډیورند کرښه د پاکستان د خاورې برخه ده.
خو اوس نو موږ څنګه کولی شو چې دغه سره دا پې ومنو چې نه ده که نه، ولی موږ که حقوقي لحاظ باندې دې ته لاره هواره سي او موږ د یو واک او ځواک څښتن وو، په خپل مټ متکي وو، لکه د ظاهرشاه غوندې، لکه عقلا د داود خان غوندې، نو زه درته وایم دا خبره ډېره لرې نه وه چې دا به موږ ترلاسه کړې وه. خو اوس دا نړیوال بیلانس داسې دی چې افغانستان په هغه کچه نه دی، نو ځکه موږ دغه کار نه اوس په حقوقي لحاظ کولی سو او نه په پوځي لحاظ کولی سو. خو یوه خبره باید زه تاسو ته وکوم، که د زور مسله وي لکه تایوان، تاسې تایوان ولیده چې دا د تایوان نه وبخئ، هغه ده دا اوس چې بیل شو که نه تایوان ده، هانګ کانګ وبخئ، هانګ کانګ تاسې ولیده چې هغه 100 کاله پوره سول او د 100 کلو نه وروسته چین ورته وویل چې دا نو اوس د ما هېواد دی. امریکې او د برطانیې د دنیا ټولو هېوادونو ویلې چې دا به خود ارادیت یوه خبره سته که نه، دې ته به پرېږدو. هغه ورته ویلي چې خود ارادیت مسله که خلک وایي چې موږ غواړو چې هانګ کانګ د ما خاوره وي، دلته پاتې سم، خاوره خو د ما ده. که هانګ کانګیان غواړي ما سره خوښ نه دي، در دي سي امریکې ته، در دي سي هغه ته برطانیا ته، هر چېرته چې خوښ وي لاړ دي سي، ولې خاوره خو د ما ده، خاوره زه چاته نه ورکوم. هغه د قرار اوس د چین برخه ده، تاسو ته معلومه ده که نه. یا فرضاً د شرقي او غربي هغه به ووایو، د آلمان به ووایو، جرمني به ووایو. دغه شرقي آلمان خو تاسو ته معلومه ده چې ټولې دنیا په رسمیت پېژندلی وه او په ملګرو ملتونو کې استازولي کوله، مستقل سفیر یې درلود په ټولو هیوادونو کې. هغه د ودرېده چې همغه اوسپنیز دیوال یې دړې وړې که اوس یو جرمني ده یو آلمان ده، لکه د 1940 اخوا چې وه. یا فرض دا د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان یا دغه هیوادونه تر هغه پورې، تر دا اوس چې نن سبا په جنګ د څه نومېږي ګواښ چې موجود دی، تر اوکراین، کریمیا، تر اوکراینه پورې، دغه خو د شوروي برخه وه. ولی اوس وګوره هر یو جدا جدا ډیپلوماټیکې اړیکې لري د نړۍ سره، دا نو ولې جدا شول؟ یعنې دا د زور خبره که راسي، داسې وګڼه چې د ډیورنډ کرښه ماته ده، او که افغانستان په دغه حالت باندې وي، نو زه فکر نه کوم چې دا ارمان به موږ ترسره شي. ډېره مننه منیر جانه. ډېره مننه استاد. اوس نوبت د صلاح الدین ورور دی، ورور مرګ دې په خدمت کې. سادات صاحب، صلاح الدین. ښه سلامونه نیکې هیلې. د ډیورنډ په ارتباط خو ستاسو سوالونه ډېر وشو، زه به دا پرېږدم. دا د موسی شفیق د هلمند د سیند د اوبو په ارتباط کې لږ وضاحت ورکړئ، تر څومره پورې شفیق صاحب په حق او د دې دغه معاهده د افغانستان په خیر باندې و، بعض خلکو دې ته د خاین خطاب کولو په دې ارتباط باندې. صلاح الدین جان، رښتیا هم په هغه وخت کې موږ د یو قوت خاوندان وو. فرضاً که موږ داسې یوه لاره غوره کړې وای چې ویلي وای چې هېڅ ته پکې حق نه لري، ځکه چې هغه نړیوال قوانین هم داسې دي چې یو هیواد چې سیندونه له یو هیواد نه سرچینه اخلي او د هغه سره کومه خارجي پوله شریکه نه وي، د هغه هیواد اوبه دي، خوښه یې چې ډېر بندونه پرې جوړوي که لږ جوړوي. ده خو هلته یوه خبره وسوه، د سیند لوری بدل سو. ولی که چېرته اوس یې دا حساب کو، زه فکر کوم چې شفیق صاحب په ځای کار کړی دی، که نه اوس به ډېرې ستونزې نورې موږ ته په دې برخه کې پیدا وي. اوس که ایرانیان څونه هڅه کوي چې موږ ته اوبه را پرېږدي، همغه مقدار اوبه موږ ورته پرېږدو، خو خدای وکړي چې موږ کې دا ظرفیت پیدا شي چې خپلې اوبه خپله مصرف کړو. نو زه وایم ته د اوس وخت دپاره د شفیق صاحب فیصله په ځای دی، ځکه همغه موږ ته یو ډېر ښه لاسوند دی چې موږ په مغه اکتفا کولی شو. داسې اوازه وه چې شفیق صاحب د ډیورنډ کرښه هم حلوله، خو دغه وخت کې سردار محمد داود خان کودتا وسوه، دا پاتې سوه. نو زه نه پوهېږم چې هغه پرېکړه به څه ډول وه، او که څه یې وایي بده به نه وه، خو سړی مخکې له مخکې نشي ویلی چې دا څه خبره وه. خو هغه یوه خبره کوي، د
پاکستانیان او په نحقه یې کوي، دروغ وایي چې موږ نه داود خان وویلې چې ماته یوه لاره راکړئ له قندهار نه تر بلوچستان تر سمندره پورې چې 6 کیلومتره ښي اړخ ته وي، 6 کیلومتره چپ اړخ ته یې سړک وي. دغه راکړئ موږ به د هغه ډیورنډ کرښه در سره حل کړو. دا خپله پاکستانیانو جوړه کړه او پښتنو ته یې پیغور ورکړه. ویل لیدوي چې داود خان چې تاسې ورته لیونی داود ویلې چې موږ خاوره ګټي دا کوي. هغه ما سره معامله وکړه، اوس رانه 12 کیلو متره سړک غواړي او دا دروغ وه، دا خبره هغه نه وه کړې. نو زه صلاح الدین خان په دې باندې ټینګار کوم چې اوس دستي چې کومه فیصله سوې ده او شفیق صاحب کړې ده، زه وایم که دا نه وای سوی موږ به نورم ډېر څه له لاسه ورکړي وو. مننه له تاسو. مننه استاده. ورونو که څوک سوال لري مایک مو خوځوئ، ما ته ټول صفحه نه ښکاري. اوس نوبت د سعادت صاحب دی، مخکې راشئ. السلام علیکم استاد، تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې او د باس ټولو ګډونوالو ته. زمونږ یو مشر فی الحال په د جرمني کې مقیم دی، هغه د ظاهرشاه په دربار کې د شخصي ګاردو. نو د هغې نه ما یو پوښتنه وکړه د ظاهرشاه د محبوبیت په رابطه باندې. هغې وویلې چې د ظاهرشاه محبوبیت په افغانستان کې دومره ډېرو چې خلکو ورته لکه په فارسي کې ویما سایه خدا به ورته ویلې ظاهرشاه ته. د دغې په رابطه باندې استاد تاسو نظر دی؟ او بل د ظاهرشاه په وخت کې آیا تعصب موجودو د هزاره یا د نورو اقوامو سره؟ او زما یو بل جزم لري دغه سوال دا دی چې کوم لاملونه باعث شول چې ظاهرشاه دا تصمیم ونیسي چې په نړیواله جګړه کې بیطرفه پاتې شي او هغې دغه تصمیم خپل د افغانستان په خیر باندې ګاڼه؟ مننه، خیر اوسئ. تاسو هم مننه سعادت صاحب، تاسو ته درناوی احترام. د ظاهرشاه خو که د فکري پخوا وختو کې دغه دود این د هغه نه پاتې سوی دی، 4 خلیفګانو نه هم پاتې سوی دی او بیا وروسته د بغداد خلیفګانو هم دا خپل که چې یو څوک به واکو نو هغه ته به خطبه کې به یادوه. نو ځکه خو المتوکل علی الله محمد ظاهرشاه په نوم باندې کله به چې د جمعې ورځ خطبه ویل کېده د نوم هم اخیستل کېده. بلې دغسې خبره وه، خو زه نه وایم چې بیخي نو هلته څه نه دي سوي، خو دا هم نه وایم چې هر څه ګلې ګلزار وو. تاسې پوهېږئ دا د تاریخ حکم دی چې د یو چا ښېګڼې او بدګڼې دواړه د محاسبه کوي، دا د تاریخ خبره ده. نو ښېګڼې هم درلودلې، ولې نه؟ په ښېګڼو تقریبا هم یو څه رڼا واچول سوه او وروسته که تاسې په یاد وي په خپل هم دغه د ډیورنډ په کرښه کې د ده تېروتنې هم موږ یادې کړې. نو ښېګڼې تېروتنې دواړه درلودلې. او بل رښتیا هغه یوه ډېره ښه بله پوښتنه وسوه، نه پوهېږم چې پوښتنه لکنوال صاحب وکړه که کوم بل ملګري وکړه چې تر ډېره بریده د ده دغه 2 ترونه خصوصا لومړی تره چې هغه شاولي خان و، هغه تر ډېره دغه چارې تقریبا هغه سمبالولې. او بله د تعصب مسله وه. د تعصب مسله خو هغه وخت کې چون کله اکثریت تاسې پوهېږئ چې په هره ټولنه کې اکثریت وي، اکثریت تعصب نه لري، همیشه تعصب د لږکیو ترمنځ وي. او د ظاهرشاه په وخت کې نو د دربار ژبه ټوله تاسې پوهېږئ چې فارسي وه، نو هغو به نور څه غوښتل، خو لیکنې هم ډېرې په فارسي وي، ډېرې نه ټولې په فارسي وي. او تر هغه وخته پورې چې په کابل کې وبخښئ په قندهار کې بیا یو ادبي انجمن جوړ شو، بیا هغه ادبي انجمن راغی، البته د وزیر محمد ګل خان په وخت کې هلته د طلوع په نوم اخبار خپرېده، هغه بیا راغی په کابل کې یو ادبي مرکز جوړ شو، بیا ویښ زلمیانو ځینې کارونه وکړه، بیا پښتو ټولنه جوړه شوه. دغه نه خو مخکې پښتو رښتیا هم موږ یوازې هغه
فولکلوریک ولسي ادبات درلودل هغه تر مارګلې به در سره یم په هندوستان کې د په خدای سپارم مینه. موږ فقط په دغو ولسي ادبیاتو تکیه کوو. یا لکه احمدشاه بابا هغه چې راغی د څه شی دی د سلطان محمود غزنوي، نو یو تعداد نجونو ټیکۍ جوړه کړه که د خانو لښکرې راغلې زه به ګوملې ته د یار سلام ته ځمه. یا لکه د امیر شېر خان ته ویل کېدل چې باچایي تاج مې په سر دی، نه هغه د غم لښکرې راپسې دي، د باچایي سر مې په سر له ملکه ځمه، باچایي تاج مې په سر له ملکه ځمه. فرضاً موږ ډېره تکیه په دغه ولسي ادبیاتو او ولسي ادبیات تاسې پوهېږئ چې تقریبا په افغانستان کې زرګونه کاله تاریخ لري. حتی داسې ویل کېږي چې هغه وخت کې لرغونو اریایانو چې د سوما په نوم یا د هما په نوم یو بوټی ټولو، نو ویل چې سپوږمۍ سر و هر اخیزه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. نو که موږ دغه ته وګورو، تاسې وګورئ د پښتو ژبې هغه تاریخي زور چې څونه دی. ولې له بده مرغه د ظاهرشاه په وخت کې به نو تعصب چا کړی و، خو پښتو ژبه خو دومره د دربار ژبه نه وه، تاسې ته معلومه وه. په دا وروستو کې هم دونه نه وه، خو اوس ښه دی. موږ وایو چې ټولې ژبې د موږ د ولس ژبې دي. پښتو د موږ د ولس ژبه ده، فارسي د موږ د ولس ژبه ده، ازبکي د موږ د ولس ژبه ده، پشتوي نورستاني د موږ د ولس ژبه ده، بلوچي د موږ د ولس ژبه ده. ټولو ژبو ته درناوی لرو، ولې دا باید داسې ونه کوو چې یوه ژبه د بلې ژبې په ورمیکس خپره کړو. نو تعصب مسله دومره لکه اوس چې دی دونه نه و. د بېطرفي مسله دې ویلې، بېطرفي په لومړۍ نړیواله جګړه کې موږ رښتیا بېطرفه پاتې شو. اول ته تاسې ته معلوم دی چې یو هیات راغی د ترکیې نه، د جرمني نه، که تاسې په یاد وي راغی هلته چې افغانستان د جرمني سره نږدې سي. خو له بده مرغه حبیب الله خان هغه پلاوی تقریبا څو میاشتې وساته، حتی ورسره وینه لیدل پغمان کې وساته، بیا وروسته بل ځای ته راوستل. تر هغې پورې دا ځکه چې موږ په هغه جنګ کې بېطرفه پاتې شو، نو هغه بیچارهګانو ته هم جواب ونه ویلې، خو هغه هم په خیر و په هغه وخت کې. بیا دا دویمه نړیواله جګړه کې هم تقریبا موږ چون په لومړۍ نړیواله جګړه کې د دې خوند لیدلی او بیا هم پاتې شو، او دا هم تقریبا تر یو بریده د موږ په خیر و. که فرضاً موږ د جنګ ته ګډ سوي وای، نو ګټه چا سره وه؟ ګټه هغه وخت وای چې برېټانیا یا انګریز مات سوی وای. که انګریز مات سوی وای د موږ ګټه وه، که انګریز چې مات نه سو، انګریز بیا هم چې جګړه وګټله لکه څنګه چې په لومړۍ نړیواله جګړه ګټلې وه، نو بیا خو موږ تاوان کوو. نو ځکه بېطرفي هم ښه. ډېره مننه سادات صاحب. ډیره مننه استاده. اوس نوبت د نظام لالا دی. نظام لالا مایک ستا په خیر. سلامونه وټولو ته. زه خو ناصل دا کوز افغانستان دا خو دا تاسو خبرو سره معلومه شوه، نو افغانستان خو اوس نشته، بل ورته وایي پاکستان به ورته وایي. چې په 1893 کې چې تاسو موږ په دسخط سره انګریزان ته ورکو، تاسو خپل ځان جلا کړئ. په 1828 کاله په دې غلامي کې هم ورکو. بیا چې په 1940 کې دا ملت جوړېږي هم تاسو بېدوس، چې په 1945 کې جوړېږي بیا تاسو بېدوس، چې په 1901 کې بیا جنګونه کېږي تاسو بیا بېدوس، چې په 1980 کې انقلاب د ثور کودتا راځي بیا تاسو بېدوس، بیا دا تر اوسه پورې روان دا اوس کودتا چې اوس دا کودتا څوک کوي؟ او تاسو داسې په ملت هغه که موږ پښتانه په لاس ورکړي چې به دا کرښه چې کومه ده دا د منځه ګسه نشته، مطلب موږ ته ګسه په لاس نشي راتلی، د پلانکي په نړیوال په حساب موږ ته نشي راتلی. موږ اخر وکړو څه؟ موږ اخر چې راځو د په KRP پورې او د ملا پونده پورې چې دا راځي تاسو هلې ځلې کوي او تاسو مطلب دغه خبرې، او دلته تاسو د دې مطلب شاته درېږئ نه، او دلته موږ د بل په ګوله مې ورکړي، د بل په لاس مې ورکړي، هلته تاسو دا خبره ټینګوئ نه. او موږ به دا رقم نه په تین کې سو، نه په تیرا کې سو، نه مسلمانان یو، نه انسانان یو، نه پښتانه یو، نه افغانان یو. اوس موږ کومه لاره اختیار کړو چې موږ ستې له باندې ولې ته زما ورور یې، ته اوس به زه ستا ورور نه یم. زه په دې ستا ورور نه یم چې تا په 1893 کې زه دې ورکړم او تا خپل ځان خوندي کړي، بیا تا ته موقع راوایم، زه تا ته موقع پیدا کوم چې په KRP لکه چې د چندربوس چې راغلی و، په داسې حالت خو خپل قوت لري چې زه تا ته وژه درکوم، زما جنګونه دي چې راځه، ته ولې ما سره دا واک اختیار ولې نه راسره کوې؟ ته د ما سره ولې نه درېږې؟ دغسې د میرې چا ما سره کوې، د
د توربره چم سره کوي د خیرک د مور چم خو لا سره وکړي یاره چې کم څه کم د انسانیت چم خو را باندې وسي نن دا ټول شیان چې کوم دي دا لیک لوست ټول د لاسه وتلي دي حساب د لاسه وتلي موږ اخر څه وکړو موږ لاره وښیاست او تاسو تر اوسه پر پاکستان ته اوس هم دوست بولې یعنې ته اوس هم سره کښېنئ دا داس په دې کې سره کېږي موږ ته را خلاصه کړي موږ پښتانه افغانان موږ اخر څه وکړو موږ اوس پښتانه یو افغانان یو موږ هندوان یو پاکستانیان یو موږ څه شي یو موږ په شي موږ شمار کړي دا اوس حکومتونه دا دونه خبرې دا دونه شامه ټوټل ګرشګر مکمل دا تاسو کومې خبرې کولې سنګروال سره دا ټولې ما ولیکلې او دغه تاریخ چې کوم دی ما وایسه ویلی و دا درې سیګه ما ویلي نه وې دا درې سیم منځته راووتلې چې دا یو باچا پر موږ باندې دغه رحم نه وکړي دا دونه تی ته موقع لاسته درلې او تاسو دغه باوجود موږ څه څه نه داخسته دي تر تاسو خو سم د اوس هم تر دې خوش کوم زموږ لپاره پنجابي ډېر ښه دی چې څه را سره کوي مخامخ ظالم خو دی مخامخ دښمن خو دی تاسو د دغه د وجه موږ وژني نظام له تاسو احساسات بالکل د قدر وړ دي دلته موږ دا بحث نه کړو چې وسخه هغه دا صرف تاریخي بحث دی د ظاهر شاه دوره څخه فقط څیړو چې هغه په دوره کې څه وضعیت وو او که رښتیا هم که مخکنی شاهانو اقدام کړی وای یا به اوس به ډیورن نه وه موږ به هغه نیولې وای خو موږ هڅه هم دغه ده چې هغه موږ خاوره بالکل نه خو دا یې ورته سنګروال صاحب تر اوسه پورې ورته نه سرحد ویلی دی او نه ورته ویلي چې هغه پاکستان دی ورته ویلي چې د ډیورن کرغړنه کرښه او د موږ هغه هم دغه دی شاد دی تاسو مننه استاد که اجازه وي ولې نه په دواړو سترګو زه د خپل ګران ورور زه د اوس هم افغان بولم زه د اوس هم پښتون بولم زه اوس هم تا ته میړنی وایم زه اوس هم تا ستایم زه اوس هم تا د مخ دوه سترګې ګڼم زه اوس هم تا د لاس پنځه ګوتې ګڼم زه اوس هم تا د لاس بازو ګڼم ته مې ښی لاس زه د چپه لاس دا ټولې خبرې رښتیا دي ولې یوه خبره به درته وکړم لکه څنګه چې ما د او زه به راسم هغه به هم درته تشریح کړم چې په 1893 کال چې د ډیورن موافقه لیک چې هېچا ورته نه موافقه ویلي دي او په تاریخي لحاظ ته پوهېږي چې موافقه او هغه د موافقه لیک یا معاهده یا تړون د هر یو جدا جدا په تاریخ کې تعریف لري بیا که لازم و په خپل وخت کې به درته تعریف کړم ولې ما خو وویلې چې عبدالرحمن خان له بده مرغه په داسې وخت کې راغی چې له یوې خوا شوروي د ما په ستوني باندې پخه ایښې وبخه هغه وخت کې شوروي نه و تزاریانو ما نه پنجده ونیوله لکه څنګه چې برطانوي هند رانه ډیورن د کرښې په اساس باندې د ما د وجود یوه تنه بیله کړه او زه په دوه برخو وویشلم د ما دیره ویشله د ما وجره ویشله د ما دیره ویشله د ما ورور ویشه د ما تربور ویشه د ما خاوره ویشه د ما دیره ویشله دا ټول خبرې رښتیا دي زه در سره منم دا تیروتنه د ما باچهانو کړې ده خو یوه خبره چې خفه کېږم اتا مشران هم ډېر سپین چرګان نه وه اتا مشران هم ډېره لویه غلطي کړې ده نمونه به درته نه اخلم ما خو د خپلو دا خوا ټولو نمونه درته واخیستل له عبدالرحمن خان نیولې تر حبیب الله خان له حبیب الله خان نیولې تر امان الله خان له امان الله خان نیولې تر نادر خان نه راواخله تر ظاهر شاه نه تر داود شاه نه تر ننه ما د دې ټولو وویل چې د ډیورن په کرښه د ډېره غټه معامله کړې ده ځکه چې د یو افغان په سینه باندې تېره شوې کرښه ما وجود په دوه حصو ویشلی زه نیم یم دا خبره خو ما وکړه خو راځه د اتار مشرانو ته به هم لږ سر ورښکاره کړم چې هغو هم داسې توره نه ده کړې ته پوهېږې چې هغه مشران چې د تاسې دپاره او تاسې په اوږه ټوپک ایښی او ډزې یې کولې د هغه همیشه به ناسته ولاړه له چا سره وه ګاندي سره به وه له چا سره به وه له جواهر لال نهرو سره به وه نه څو کېدی چې د خپل تربر سره د ظاهر شاه سره خبرې کړې وي ورته چې ظاهر شاه ما ته دلته ته دستخط راکړه چې زه تا په کار یم که نه ته ما ته دلته دستخط راکړه چې خپله خاوره دې په کار ده که نه هغه دستخط به د ظاهر شاه نه اخیستی ورته خط به دې کاږلی و چې وروره زه د هندو دربار څه کومه دی خو هندو ته دغونه نږدې سو چې اوس ته پوهېږې د تا د پښتنو په سیمه کې هغه ته څه شی وایي ته په دې پوهېږې څه وخت چې لال جواهر نهرو همدغه مشر چې زه یادوم نوم یې درته له ډېر احترامه نه اخلمه
د خپلو مې چې واخیست د تا نه اخلم ګرچې هم د ما دي دا هم د تا دي ویشتمی نه خو هغه نوم نه اخلم هغه راغی ورسره چې دغه وخت کې ګورنر دی د پېښور ګورنر دی وبخښئ ګورنر په دغه وخت کې هغه د کیرو چې د پټانس کتاب یې لیکلی دی دغه وخت کې هغه د کیرو د بابړې پېښه هم د هغه ګورنر په وخت کې شوې وه که نه دغه د کیرو چې د دې وروستی ګورنر دی د برطانوي هند خو هغه څوک چې زه وایم هغه په دغه وخت کې انتخابات ګټلي دي دی وایي چې ما ډیر کوشش وکړ ما ته وویلې چې مسلم لیگ باید وګټي او خدایي خدمتګار باید ونه ګټي ولې بیا هم خدایي خدمتګار وګټله دی راغی د جواهر لال نهرو سره کله چې په هغه کې ښکته سو په وزیرستان کې خلک راغلل جواهر لال نهرو ته لاس ورکړ هغه بل څوک چې ورسره و نوم یې وایم بیا درته وایم له احترامه یې نه اخلم هغه ته لاس ورنه کړ هغه ګیله وکوله چې ولې زه تا پښتون یم ما ته د لاس رانه کړ وایي تا ما ته کړي څه شی دي جواهر لال نهرو ته ځکه لاس ورکوم چې د هند ته خدمت کړی تا ما ته خدمت نه ده کړی او هغه د تا دغه یو خبره مې خولې ته نه راځي چې درته ویې کوم خو ته پې پوهېږې چې زه څه وایم استاد محترم که د دې مسئلې نه زه فکر کوم بل سوال ته به لاړ شو او په ډیورنډ کې دا مسله ښه خبرې به راټولې کوم داسې به یې کوم چې وروره موږ دا خوا له خطه دا خوا مشرانو هم ډیره توره نه ده کړې ولې له خطه اخوا هم مشرانو ډیره توره نه ده کړې دغو مشرانو اخوا موږ وهلي دا خوا هم وهلي خدای وکړي چې یو څه مې جواب درکړی وي ګرانه غږ یې رانغی بلې مهرباني یو څه وسول کنه یا ډېر په پوه شوم زه اصل خبره دا ده چې زما مشران چې کوم دي مشران ما ډېر مدرسونه کړي مشران دغه ته را کارونه کړي سنګروال صاحب وایي چې د ګوادر ځمکه زموږ په خاوره کې راځي مخکینۍ جغرافیه کې مې راځي که نه خو هغه د بلوچستان سیمه ده د بلوچستان سیمه کې خو 1380 میله مربع ځمکه ایرانیانو واخیسته هغه وخت کې چې هغه جوړ شو ایرانیانو دعوه وکوله محمد علي جناح ورسره نه منله دلته انګریزانو او امریکایانو ورته ویلې چې وروره ته 300 میله مربع ځمکه غواړې هلته د 2550 کیلومتره خاوره دي د افغانانو نیولې هغه هم در باندې راپاڅېږي ورکه دا دښتې ورکه نو هغه دښتې یو څه ورکړي بل سوال ته به لاړ شو سنګروال صاحب د ګوادر بندر چې ده دا ځمکه په مخکینۍ جغرافیه کې د افغانستان مربوط ده که نه ده نه دا بېلابېلو وختو کې که چېرته فرضاً ته ماته د افغانستان د معاصر تاریخ د احمدشاه ابدالي نه راته وایي د احمدشاه ابدالي 4 خواوې مشهد نیشاپور کشمیر ډیلي آمو سیند او د هند سیند دا د ما 4 خواوې دي اوس نو ته ووایه بلې پوښتنې ته مننه اوس نوبت د یوسف ورور دی ورپسې د امید ورور دی او دا به اخري پوښتنې کړو ځکه چې 6 دقیقې پاتې دي دا د یوسف ورور به اخرنۍ کړو که څنګه 15 دقیقې پاتې دي استاد یو بلندې پوښتنې واخلو بیا به یو ټولو ته ځواب ورکړي صحیح ده یوسف جان وایه استاد محترم سلامونه نیکی هیلې حالات یو کې چروغ جوړ وسی مننه ډیر زیات مننه دغه وخت نه چې موږ ته وخت راکې معلومات موږ سره شریکې از لنډه پوښتنه لرم یو تاریخ ما ولوسته په نوم د انویزیبل هیستوري اف افغانستان الیزابت دا یو میډۍ لیکل ده نو هغه کتاب کې یو زما سوال چې ده الته ویل شوی چې ظاهر شه د دویم نړیوال جګړې نه وروسته افغانستان $10 میلیونه خزانه درلوده او چې په هغه وخت کې د کجکي بند وو فکر کوم د هلمند چې امریکایانو سره قرارداد هم وشو نو په هغه وخت کې یعنی افغانستان خود کفا وو کې دې په معلومات مخدم شریک لک نورم مننه استاد بیا به یو ټولو ته ځواب ورکړي زه وایم چې پوښتنې در واخلو چې صحیح ده امید ورور مهرباني مننه اکبر صاحب ما کوم پوښتنه نه درلوده فقط ویلم چې وخت تمام خوشحال ورور مهرباني سنګروال صاحب سلامونه او احترام می قبول کړئ لنډ پوښتنه کوم
سنګروال صاحب ویل کېږي چې د ظاهر شاه په وخت د 40 کلنۍ پاچاهۍ کې د لوی پکتیا د خلکو سره د میرې سلوک شوی دی. دا تر کومه حده پورې واقعیت لري او که ستاسو له انده دا واقعیت نه لري؟ د دغه په هکله که یو څه راته ووایاست. ډېره مننه. ډیره مننه. ډیره ښه دواړه د ښې ډاکټر پوښتنې صاحب دي. کمال پوښتنه به واخلو استاد یو بیا ټول ته ځواب ورکړي. د وخت ډاکټر د صاحب مهرباني. وجې نه بیا بل وخت زه کوم. صحیح مقصد چې ما هغه نشي. مننه. د هغه د ظاهر شاه په وخت کې خو ما یو څه وویلې چې تر یو بریده ظاهر شاه په وخت کې موږ خودکفا وو، ولې دغومره نه چې بهرنیو مرستو ته اړتیا نه درلوده. او که تاسې په یاد وي ما د مجید زابلي نوم واخیسته. دغه د هغه دوست و په شوروي کې چې هغه وخت کې سفیر و، د محمد هاشم خان صدر اعظم چې هلته سفیر و، نو دی هغه ورسره پیژندل، د مجید زابلي ورسره پیژندل. نو مجید زابلي تقریبا یو تجار و او د تجار په څنګ کې په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پوه و، لوړې زده کړې هم کړې وې او د جرمنیانو سره، د ایټالویانو سره، د روسانو سره، تقریبا دغو هیوادونو سره نږدېوالی هم درلوده. د چې کله ملي بانک تاسیس که نو دغه وخت کې وبخښئ چې هغه ارقام مې په ذهن او فکر کې پاتې نه دی چې څونه دی، خو موږ دغومره پیسې ډالره درلودل چې تقریبا موږ کولی شو چې نړیوال په موږ باندې باور وکړي. خو د ظاهر شاه په وختو کې موږ دغومره قرض نه واخیستی چې بالاخره موږ د ځان قرضدار وبولو. ځکه یو شمېر څېړونکو داسې وی چې افغانستان یوازینی هیواد و چې په ده باندې کوم هیواد قرض نه درلود. معنا دا چې که قرض و هم یعنی د محاسبې وړ نه و دونه، یعنی موږ تر یو بریده پورې ښه وو. مخکې مې دې خبرې ته یوسف جان اشاره وکوله. او بله خبره امید صاحب په خیال مې وکړه چې د ظاهر شاه په وخت کې پکتیا خلکو سره خو دی وایي چې ما دوستي وکړه او د دوستي علت هم دی داسې ګڼي یا د سلطنتي کورنۍ داسې ګڼي چې رښتیا هم د پکتیا خلکو توره وکوله چې د نادر خان سره ملګري سول او د سقاو زوی ته یې ماته ورکړه او ارګ یې ونیو. البته تنها د پکتیا خلک نه وو، دې کې د وزیرستان خلک هم نه هیرو، د ډیورند پورې غاړې خلک هم نه بیلو چې هغه هم راغلل او د دې په څنګ کې د مشرقي خلک چې د وزیر محمد ګل خان په مشري راغلل، دا هم نه هیرو. خو د پکتیا د خلکو برخه ډیره غوښه نه وه. نو ځکه خو دی وایي چې هغه د ظاهر شاه ته به یې وراره ویلې له ډېرې مینې او محبته. خو ظاهر شاه د دې دپاره چې خپله مینه ښودلې وي، خو په خپله مینه کې د هغو سره دښمني وکړه. هغه دا چې عسکري هغو نه ورکوله، هغه مکتب یې نه ورکوه او هغه دی هم ورسره ومنله چې زه خو نو چې دی خوشحالېږي چې مکتب نه ورکوي، عسکري نه ورکوي، بس یې دی. نو زه فکر کوم چې دغه یو ډېره غټه جفا ورسره وکوله. بل داسې یو کومه پروژه هم جوړه نه کړه ورته چې په اقتصادي لحاظ باندې د پکتیا خلک یوه بنسټیزه پروژه وي چې هغوی دې پرې خوشحاله سوي وای. زه خو چې څونه فکر کوم هغومره چې د پکتیا خلکو ورسره وکړل دی ورسره نه دي کړي. مننه له تاسې ټولو درنو دوستانو نه. تر بیا لیدو. ډیره زیاته مننه استاد او ټولو ګډونوالو نه مننه او بخښنه غواړم ملګرو چې پوښتنه نه وي خستې. منصف صاحب تاسو ته بیا راشو. یو شی دی چې دغه بحثونه دي، بل بحث به زه د هغه سره سنګروال صاحب سره وغږېږم یا زه یا ممتاز صاحب امکان لري چې یو ساعت رامخکې کړو. هره اونۍ به همدغه بحثونه وي. په دې نه وروسته موږ په نادر شاه باندې موږ بحث لرو او تر څو وکولای شو چې د استاد د دغه څېړنو نه موږ هم برخمن شو. یو شی د هغه په اړه باندې ویزه په بل روم کې بیا کړم د معلم صاحب قیوم نه او د جلالی صاحب دی او د منصف صاحب د سپیغه د مشان زیاته مننه چې زموږ پروم کې برخه اخلي. موږ سره کې نه دی دغه بودن زموږ سره پروم کې محتوا روحیه راکوي. نو استاد تاسو کولای شي روم پرېږدي. زه صرف د منصف صاحب یو لاند کومنټ اخلم او بیا وروسته روم بندوو.
خدای په امان نو لاړم زه. ډیره مننه استاد. سنګروال صاحب که یو دقیقه دغه یو خبر ته کوم جواب ورکول شي ډیر لنډ جواب چې فقط څو ثانیو کې یو د ظاهر شاه په دغه اوازې وی چې د ځان سره پیسې د افغانستان نه وړي وي په روم کې د یا په ایټالیا کې د ځان ته هوټلونو دغه جوړ کړو دغه یو سپیناوي غواړي بل د په وخت کې افغانستان وای هیڅ قرضدار نه و که دغه دوه مسلو باندې لن خبرو کې به یو خبرو به زه ورسته وکم چې هغه د قرضداري خبره خو مې مخکې وکړه که تا په یاد وي ما ویلې چې کوم هغه خپرونه وای خپرونه یې کړي وي چې یوازینی هیواد چې د نړیوالو پورونو قرضدار نه دی افغانستان دی نو داسې غوښنه قرضداري نه وه داسې چې یعنې هغوی دې پرې بحث کړی وی او هغه بله مسله چې وویلې چې ظاهرشاه پیسې تښتولي دا خو ځکه دروغ و چې دی خو د وطن نه تښتېدلی نه و دی خو د یوې ناروغۍ دپاره چې په خیال مې سترګی یا کومه بله ناروغي وه د هغې د تداوي دپاره تللی و چې دلته داود خان پرې کودتا وکوله نو دی د پیسو تښتولو هغه کې نه و دا زه فکر کوم یو څه سیاسي تور و چې به لګول کېده چې دلته جزیره اخیستې ده او ځان ته جزیره کې کور لري دا لري خو بیا هم دی د امان الله خان نه ښه و امان الله خان دونه غریب و چې حتی موچیګیري یې کوله خو دی بیا د هغه نه ښه و ولې فکر نه کوم چې داسې غلا لکه دا اوس چې پیښو وښودله چې هر یوه زورواکي په میلیونو ډالر ځان سره ویوړل نه په هغه نشت باندې حساب دی بیخي ډېره مننه له ټولو درنو دوستانو نه تر بیا لیدو په خیر ډېره زیاته مننه نو زه فکر کوم چې روم بند فقط اکبري صاحب یو خبره مې غوښتله چې وکم او هغه دا چې د هلمند د اوبو پر سر باندې چې کله موسی شفیق دا موضوع حل کړله دا موضوع په ډیر ښه شکل باندې حل کړله ډیر د دوه مسلمان ملکونو په صفت باندې دلته موسی شفیق موافقه وکړه چې د هلمند د اوبو نه 40 متر مکعب اوبه په یو ثانیه کې د هلمند د اوبو نه ورکړله ایران ته دغه موافقه چې کله صورت ونیو بیت کله چې د موافقه راوړل ظاهر شاه به 2 متر مکعب اوبه د حسن همجواری او د خام سایتوک په حساب باندې ورته نور اضافه کړل چې دا شول 26 متر مکعب اوبه په یو ثانیه کې ایران ته دا بخشش شول نو د دې خبرې سپیناوي په دې خاطر وکړو چې ظاهر شاه د همسایګانو سره نیک مناسبات غوښتل او د موسی شفیق زیرکتیا او د عالی تصمیم په هغه وخت کې د دوه ملکونو په منځ کې ډېر غټ اختلاف حل کړی شو دا صرف سپیناوی مې غوښته تاسو ته مهرباني ډېره زیاته مننه د ټولو نه زیاته مننه نو استاد هم لاړه د بس په بند کو بیا په بل اتاق کې را سره ګورو زموږ دغه بحثونه د سنګروال صاحب سره هر ورځ په همدغه ورځ باندې په اونۍ کې په همدې ورځ باندې د واشنگټن په وخت په 3 بجو سکیجول کوو چې یو ساعت مخکې چې بیا پښتنو ته وخت پیدا شي 3 بجو سکیجول کوو او دغه لړۍ به تر احمد شاه بابا او تر څومره قوت توانېدلو تر هغو زیات به وړاندې بوزو او همدغسې موږ د خالدي صاحب سره او امکان وي ډاکټر صاحب خالق رشید سره په مختلفو د تاریخي پړاوونو باندې بحث ولرو تاسو د راتګ او حوصلې نه مننه یو ځل بیا د ممتاز صاحب او ټولو موډریټرانو نه مننه چې دغه روم په منیجمنت او په دې بحثونو په هغه تخنیکی برخه کې موږ سره همکاري کوي تر بیا د خوشاله هوسا او آزاد افغانستان په هیله مننه